صحت سمسورې ما او تاسې ته د یو بل ښکلي ناول سره حاضر شوی یم. دا ناول ګناه د چا ده د تکړه لیکوال شکرالله پاڅون په قلم لیکل شوی ناول دی. زرپاڼه مې له ډېرې مودې وروسته ولیده. هېڅ باور مې نه راته چې دا د همغه زرپاڼه وي. هغه د ښایسته ملکه د څانګې څانګې اندام خاونده، د انجونو میره ملاله په وینا له خندا ډکه او د دې د همزولو په خوله د کابل سره مڼه بیخي بدله وه. چاودلې شونډې، شلېدلې جامې، پلاستیکي زړې چپلکې په پښو او د غربت او تنګلاسۍ په دام کې راګیره. زرپاڼه په کلي مالت کې په زروګۍ مشهوره وه. لا په روڼي کې وه چې د ورور په بدل کې ورکړل شوه. د زرپاڼې پلار سلیمان 3 ورونه لرل او 3 واړه پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال په جهاد کې شهیدان شوي وو. نور هیڅ داسې خواخوږی په وطن کې نه و پاتې. خپله پوله او پټۍ هم نه لاره. سلیمان پردی دهقاني کوله. یوه ورځ په کرونده کې په کار بوختو چې ناڅاپه پرې د ده کلیوال اخترګل غږ کړ: سلام علیکم سلیمانه. وعلیکم سلام اخترګله، ستړی مه شي. له اخترګل سره یو بل تن هم ملګری و چې سلیمان ورته په حیرانتیا ور وکتل او اخترګل چې د سلیمان حیرانتیا ته وکتل نو ویې ویل: دا سړی دی لکه چې ونه پیژاند. سلیمان رمبی په پوله وغورځو، لاسونه یې وڅنډل او څو ګامه د اخترګل دویو په لورې ور وخوځېد او ویې ویل: څنګه مې ونه پیژانده؟ دا خو مې د تره زوی راز محمد دی. سلیمان له ورایه لاسونه خلاص کړل او د راز محمد په غاړه یې ور واچول او ښه یو بل ښکل کړل. سلیمان په کرونده کې کار کول بس کړل او له اختر محمد او راز محمد سره د دیرې پر لور روان شو. راز محمد په هیواد کې د کورنیو جګړو پر مهال د ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوی و او 8 کاله وروسته خپل کلي ته راغلی و. دیرې ته نارسیده اختر محمد سلیمان ته ویل: تا او راز محمد سره غورې وکړئ. زه ځم چې هر څه مې په پټي کې همداسې پرېښي دي. سمه ده، هر څه سنبال کړه او بیرته همدلته راشه. غرمه همدلته راوړه. اخترګل لاړ. سلیمان له راز محمد سره د خپل کور خوا ته روان شو. سلیمان کور ته له ننوتو سره سم پر خپل مېرمنې ساجدې ورغږ کړ: ساجدې، و ساجدې، چیرته یې؟ دغه یم سړیه، دلته په بالاخانه کې یم، درښکته شوم. ساجده چې له بالاخانې راښکته شوه ګوري چې له سلیمان سره یو بل سړی دی. په ځیر ځیر یې ورته وکتل، ویې پیژاند او د واره یې ستړي مشي ورته وکړه او تر او تر یې ترې د کور ټولو غړو، نوو او زړو پوښتنې شروع کړې: څنګه وه مېرمنه دې؟ هغه به دې هم ځان سره راوستی وه که نه؟ بچي دې ټول ښه وو؟ خدای جل جلاله دې خوشحاله لره. خورې ټول ښه وو، سلامونه یې کول. بس کور ځان ته وو. سارا مې بچو سره پرېښوده او ما ویل زه به اول یو چکر راشم، بل ځل چې راتلم حتما یې راولم. وعلیکم سلام. په دې وخت کې سلیمان په خپله ښځه غږ کړ: ګوره ښځې، ته اوس ټولې پوښتنې په ولاړه مه کوه. دی به کینې اول تریخ چای را برابر که، بیا به ترې نورې پوښتنې هم وکړې. ساجده په چای پسې لاړه. سلیمان او راز محمد کوټه کې کېناستل. سلیمان راز محمد نه په پوښتنو شروع وکړه: ښه وایه که نه راز محمد څنګه و؟ کور کې د خیرت و؟ څنګه دې داسې ډېره موده پس او ناڅاپي راپېښه وکړه؟ بس ومې غوښتل راځه اوس خو وطن ارامه شوی، د خپلو خپلوانو پوښتنه وکړه چې څنګه دي، څنګه دی کاروبار مو؟ ښه دی، د خدای جل جلاله فضل دی، کار روان دی. بچي مچي د خیره څو ته رسېدلي؟ دومره ډېر نه دي. سارا ته خدای 3 زامن او 2 میاشتې وړاندې یوه لور ورکړه. مبارک دې وي، تاسې چې هجرت کولو تازه واده مو کړی و. اوس ښه دی، په مهاجرت کې خدای جل جلاله 4 اولاد هم درکړي او هغه هم 3 زامن او یوه لور. زه خدای جل جلاله دې درته نیک صالح لوی کړي. دوی په خبرو کې ګرم راغلی و چې ساجدې چای راوړ. بیرته ووته او د غرمې په تابیا شوه. دوی دواړو چای هم څښلو او مرکه یې هم کوله. سلیمان ورته وویل: ښه دا ووایه چې څنګه دې دا ځای پیدا کړ؟ دا خو زموږ اصلي ځای هم نه دی او دلته خو ما پردی دهقاني نیولې. ښه خو به په تکلیف شوی یې؟ نه والا، دومره په تکلیف نه شوم. کله چې ښار ته راغلم هلته مې یو څه دوستان وو، هغوی هم زموږ د ولسوالۍ وو. ستا پوښتنه مې له هغې ونه وکړه. هغې راته وویل چې دی اوس په خپل کلي کې نه اوسي،
یو 3-4 کلي وړاندې د خلکو دهقاني نیولې. کله چې دلته راغلم خیر یو څه په پوښتنو ستړی شوم، خو بخت را سره پوره یاري وکړه. اختر محمد په پټي کې په کار لګیا و. له هغې مې ستا پوښتنه وکړه. هغه دې هم خیر یوسي. کار یې پرېښود او نیغې ته رتا راورسولم. سلیمانه ستا ژوند څنګه دی؟ ښه دی، د خدای فضل دی، ګزاره روانه ده. اولادونه دې د خیره څو ته رسولي؟ والله دومره نه دي، 2 مې زامن دي او زما هم دا 2 میاشتې کېږي یوه لور شوي. ښه ډېر ښه. د بچیو نومونه دې څه دي؟ اوس هم دلته خلک هغه پخوانیو خلکو غوندې ساده نومونه ږدي که نه بدل شوي؟ والله څه ووایم، زما د مشر زوی نوم حمید او د کشر صابر دی او په لور مې زرپاڼه ایښې. ښه ډېر ښه. خو ګوره زما د زامنو نومونه بیا د ښاریانو دي. مشر یې ساحل، منظومه یې واحد او کشر یې سمسور. او عجیبه کار دا چې زما هم 2 میاشتې وړاندې لور شوې، خو نوم مې پرې ګلمینه ایښې، یعنې ګلمینه. دوی په همدې خبرو کې و چې د سلیمان مشر زوی حمید راغی او پلار ته یې کړه لالا اختر محمد ماما راغلی وایي چې پلار ته دې غږ کا. اختر محمد له ژمنې سره سم د غرمې ډوډۍ ته له سلیمان کره راغی. سلیمان وروت، اختر محمد یې په حجره کې کېناوه. کور ته راغی. راز محمد ته یې ویل د تره زویه راځه چې د باندې حجرې ته لاړ شو. اختر محمد په خپله ژمنه ودرېد، هملته به ورسره کینو، ډوډۍ به هملته وخورو. 3 واړو په حجره کې ډوډۍ وخوړه. تر چای څښلو وروسته اختر محمد له دویو اجازه واخیسته. راز محمد ته یې د شپې سات وکړ، خو هغه ورته وویل چې دلته یو څو شپې شته، بله کومه ورځ به یې میلمه شي. په همدې سره اختر محمد ترې لاړ. راز محمد نږدې 1 اونۍ تېره کړه. له کلیوالو مزو شین طبیعت او د چینار له سوري ښه خوند واخیست. د رڼې چیني اوبه یې وڅښلې. د کروندو شنو ونو او بوټو د رنګارنګ مرغیو له سندرو، د زاڼو له اتڼ او د خوړ له سندري شوره یې ښه خوند واخیست. په وروستي مازدیګر یې په خیال کې نوو خوبونو غزونې کړې وې. له سلیمان سره په پټیو د چکر پر مهال سلیمان ته مخ واړوه او ورته یې کړه سلیمانه په زړه کې مې یوه خبره ګرځي. خو سلیمان د راز محمد خو حیران کړ او ویې ویل دا څه داسې خبره ده چې په زړه دې ده او په خوله دې نشته؟ نه څه داسې لویه خبره هم نه ده، خو یو څه نامناسبه ده. سړیه ته خو یې ووایه چې دا کومه داسې خبره ده؟ هسې ما ویل راځه داسې چل وکړو چې ته دې دا لور زما کشر زوی ته راکه او زه به مې لور ستا کشر زوی ته. سلیمان ها یاره ته هم عجیبه خبرې کوي. ستا لور د کومه پیغله او زوی دې زلمی او زما لور د کومه پیغله او زوی مې زلمی دی. دا خو سمه ده، خو زلمیان به شي. ما ویل چې همدا اوس نه دا د خوشحالۍ خبره خلاصه کړو. پرېږده چې هلکان زلمیان او جنکۍ پیغلې شوې، بیا زه او ته خو څه پردي نه یو. ته بیا غږ وکړه، که ما نه وکړل ناغه، خو اوس دا خبره داسې مناسبه نه ده. خلک به راپورې وخاندي. نه مړه دا خو د خندا خبره نه ده. خلک به وایي چې دوی په خپلو کې دومره خواږه دي چې له اوسه یې د زامنو د رشتو کار وکړ. سمه ده چې ته دومره شلی، خو زه به د حمید له مور سره هم پرې مشوره وکړم. د هغې هم اولاد دی، دومره حق خو لري. دوی دواړه لا د شنو فصلونو له رنګین طبیعته نه خوند اخیسته چې مازدیګره ترې مخه ښه واخیسته او ماښام ورته ښه راغلاست ووایه. د کلي د جومات مؤذن د ماښام پر اذان د کلي د جومات لاوډ سپیکر په خبرو راوست. لاوډ سپیکر دومره کمزوری نه و چې اواز د یوازې په خپل چاپیریال کې پاتې شي. د کلي لرې سیمې هم له خپله غږه برخمنې کړې، خو سلیمان او راز محمد له جوماته دومره لرې و چې که چېرته یې جومات ته ځان رسولو د ماښام لمونځ ترې قضا کېده، ځکه د ماښام د لمانځه مهال ډېر کم وي. تکړه سړی هغه دی چې ژر ژر یې وکړي. دوی دواړو د پټیو په منځ کې په چمن کې څادر وغوړوه. لمونځونه یې وکړل او مخ پر کور را روان شول. د شپې ډوډۍ چې وخوړل شوه، راز محمد ته یې د خوب ځای برابر کړ. راز محمد کلي ته په راتګ سره د دنیا ټول غمونه شاته پرېښي وو. خو نن شپه عجیبه وه. غمونه نه وو، خو د خپل 2.5 کلن زوی د ډولۍ له خیالونو سره خوب ویوړو. سلیمان خپلې خونې ته راغی، سوچونو کې ډوب و. مېرمنې د حال پوښتنه وکړه. ده ورته وویل نه هېڅ داسې خبره نشته، هسې یوې خبرې ته چرت وړی یم. دا څه داسې خبره ده چې ته یې سوچي کړی؟ راز محمد هم عجیبه سړی دی. ولې؟ وایي چې ستا زرپاڼه زما کشر زوی ته راکه او زه به خپل لور ګلمینه ستا کشر زوی ته درکړم، دواړه به بدل وکړو. دا خو رښتیا هم عجیبه سړی دی.
هغې خو لا د 2-3 میاشتو دي، په دې وخت کې چا ورکړي؟ تا ورته څه وویل؟ ما ورته همدا ستا خبره وکړه، خو ده ټینګار کو. بیا مې ورته وویل چې زه به په دې اړه د حمید له مور سره خبرې وکړم. خپله ښه سوچ پکې وکړه، خو یوه خبره درته سره له اوسه کوم، دا په کوچنیوالي کې د نجونو ورکول او بیا یې په بدل کې دا یا ښه خیږي او یا هم دواړه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وي. هغه د پوري کلي د صدو خان او شاولي خان ترمنځ د دښمني هم همدغسې په کوچنیوالي کې د یو بل زامنو ته د لورګانو د ورکړې نه رامنځته شوي. اوس یې حال وګوره، شپه تېره شوه، د سهار چای وڅښل شو. راز محمد په ښه ټینګه کړې، تر هغې چې زوی ته دسمال نه وي وړی، په مرګ به هم د سلیمان له کاله لاړ نه شي. د چای له څښلو وروسته یې مخ واړوه او سلیمان ته یې کړه: سلیمانه، زما په خبره دې د حمید له مور سره خبرې وکړې؟ هو، مګر هغې هم هماغه زما خبره وکړه. مړه سړیه، دا ته څه وایې؟ خبره به اوس وکړو او نورې معاملې به چې کله هلکان زلمیان او جنکیانې پیغلې شوې خلاصوو. سمه ده، بس چې ته دومره اصرار کوې، زما هم در سره خوښه ده. یاره رښتیا هم چې خپل وي، بس تا ته دې هم مبارک وي او ما ته دې هم. دواړو غاړې سره ورکړې. ساجده هم پاڅېده او له صندوق نه یې پتاسې راواخیستې، ټولو پرې خولې خوږې کړې. ګرمه میله وه. 2 نږدې 3 کلن هلکان د 2 میاشتو نجونو میړونه شول. راز محمد چې کله بیرته خپل کور ته راغی، له دروازې په میرمنې ورغږ کړ: سهرا، مبارک دې شه. سهرا چې راز محمد ولید نو ستړي مشي ته ورغله. راز محمد ورته د ستړي مشي له اخیستو سره سم ویل: ښځې په خیر راغلی یم او زیری مې درته راوړی. د څه زیری؟ له تره زوی سره مې خپلوي وکړه. د څه خپلوي؟ داسې په اسانه یې درته نه وایم. ورشه اول چای ژر راوکه چې دمه مې جوړه شوه درته یې وایم. سهرا لاړه، ژر یې ورته چای تیار کړ. راز محمد ته یې پیاله ډکه کړه، نور کار یې په ځای پرېښود او په پوښتنو یې ترې پیل وکړ: ښه اول خو دې دا د خپلوۍ خبره راته ووایه چې څه ډول خپلوي؟ دا 2 میاشتې کېږي چې د سلیمان هم لور شوې او ستا هم. سلیمان ته مې ویل: دواړه نجونې همزولي دي، زما لور ستا د کشر زوی او ستا لور زما د کشر زوی. یاره ته هم عجیبه ټوکې کوې، داسې چا کړي؟ دا خو لا شنه قطره ماشومان دي، بیا دې په ورکړې پسې راواخیسته. همدا خبره هغې هم کوله، خو ما پرې ټینګار وکړ او هغې دې هم خیر یوسي. زما خبره یې ځمکې ته ونه غورځوله او خوله مو سره خوږه کړه. کار خو دې کړی، خدای دې بختور کړي، خو دا په وړوکوالي کې د نجونو ورکول زیاتره ښه نه راځي. سهرا له خپل میړه وطن ته د تګ د سلیمان د کور او نور د حال احوال پوښتنې هم وکړې. بیا لاړه خپله وړه لوري له زانګو راواخیسته. د ماشومانو په ژبه یې ورسره خبرې شروع کړې: وکیلو لکیله مې میله وکړو، پلالې ولکړله، وکي ولول ته یې پلې کجه وکړه. شپې ورځې تېرېدې او بالاخره اوس زرپاڼه او ګلمینه پیغلې شوې. زرپاڼه هم ورځ تر بلې داسې ښایسته کېږي چې د ښایست کیسه یې په هر واده کې کېږي. دا ناوې داسې ښایسته ده لکه زموږ د بر کلي زروګی. ښایسته دنګه ونه، نری ملا، تکې سپینې مټې، تک سپینه او له طبعي سرخي لرونکي مخ او نورې خوبیانې. هغه د چا خبره هیڅ خو پکې نه لیدل کېده. د کائناتو څښتنه پرې د ښایست ښه لورینه کړې وه. د ښایست تر څنګ خدای ښه اخلاق هم ورکړي وو. راز محمد هم له ډېرې مودې وروسته سلیمان کره راغی. د سلیمان او ساجدې او 2 زلمیو او یوې ښکلې پیغلې هم ورته په ورین تندي ستړي مشي وکړه. دا زلمیان د سلیمان زامن حمید او صابرو او پیغلې لور زرپاڼه وه. راز محمد د خپل انګورو د ښایست خوی او اخلاقو په لیدو هک حیران شو. مازدیګر مهال زرپاڼې له معمول سره سم منګې واخیست او د ګودر پر لور روانه شوه. د کلي ټولې ګودر ته راتلونکې نجونې ګودر ته راغلې وې. زرپاڼه پکې وروستی راغله. نجونو ترې پوښتنه وکړه: زروګۍ مخکې خو به له ټولو نه اول ګودر ته راتلې، نن څنګه له ټولو اخره راغلې؟ په نجونو کې صبرینه ډېره شوخه وه. هغې د واره پرې غږ کړ: لکه چې د واده په خیالونو کې دې ډوبوي، ځکه نن سبا به دې واده وي. نه مړې کاکا مې راغلو، هغې سره لږه ایساره شوم. صبرینې ورته وویل: کوم کاکا دی؟ هغه زما خبره لکه چې رښتیا شوه، خو سر یې لکه چې د واده په لنډون پسې راغلی. مړې صبرینې، ته خو بیخي بل رقم خبرې کوې. څه بل رقم خبرې؟ خو راز محمد کاکا به دې همدې خبرې ته راغلی وي که نه؟ که څنګه نجونو؟
دوی په همدغه تاویلو ماویلو کې لګیا وې. ځینو انجونو منګي ډک کړل او د ځینو لا نیمایي وو. ګودره په داسې یوه ځای کې و چې تر څنګ یې یوه لویه د چینار ونه او رنګارنګ واړه بوټي او ونې وې. په چینار کې رنګارنګ مرغۍ و. د ګودره د انجونو په لپو د منګیو لړه کولو سره خپلې رنګینې سندرې زمزمه کولې. د چینار پاڼو ورسره چکې وهلې او د اوبو شرار د موسیقۍ بل رنګین تال غږوه. انجونو منګي ډک کړل او مخ پر کورونو روانې شوې. په لاره کې یو او بل ته د زرپاڼې په واده کې د سندرو په انتخاب او د رنګینو جامو په جوړولو غږېدې. په همدې کې کورونو ته ورسېدې. ماسخوتن چې ډوډۍ وخوړل شو او چای واچول شو، زرپاڼه بلې کوټې ته لاړه. پلار، مور او دواړه مشران ورونه یې ټول په یوه خونه کې له راز محمد سره ناست دي. د خبرو مرکې په منځ کې راز محمد بالاخره اصلي خبره وکړه. سلیمان ته یې ویل: د کاکا زویه، اوس خو د خیره دواړه هلکان زلمیان او جنکۍ پیغلي دي. خوښه دې نه ده چې دا ودونه یې وکړو؟ ولا د تره زویه څه ووایم، خو حمید د صابر نه مشر دی او هغه ته خو ملا دسمال هم نه دی راوړی. زه وایم چې اول د ده غم وخورم، بیا د صابر او سمسور ودونه وکړو. د دې خبرې به هم یوه چاره وکړو. هغه څنګه؟ زه هم تیار راغلی یم، وبه ګرځېږو. حمید ته به هم چېرته دسمال واخلو او دستي به د دواړو ودونه جوړ کړو. خو فکر دې وي چې ما هم مشرانو زامنو ته لا ودونه نه دي کړي. فکر مې وکړ چې راځه اول د کشر زوی واده وکړه او بیا د مشرانو غم کوه. سلیمان او ساجده په سوچ کې لاړل. دوی دواړو لا له خولې د تایید یا رد خبره نه وه ایستلې چې صابر نوی باب پرانیست او نوي کیسې او کړاو ته یې دروازه وټکوله. ټول مجلس حق حیران شو. پلار او مور هم ګوته په غاښ شول. دې حیرانتیا زرپاڼه هم چې د بلې کوټې له کړکۍ نه یې حالات څارل حیرانه کړه. د همدې کوټې کړکۍ ته رانږدې شوه او غوږ یې ونیو. صابر د پلار او د راز محمد د کلونو پخوانۍ پرېکړه ټکنه یې کړه او راز محمد ته یې کړه: کاکا جانه، زه ستا لور نه کوم. سلیمان حق حیران شو، رنګ یې واوښت، پر صابر غوسه شو. راز محمد ته یې کړل: دې هلک چې څه وویل خو شیبه دې وکړه، ته خوا مه بدوه، دا ودونه به په خوشحالۍ ترسره کېږي، هېڅ خبره نشته. خو صابر بیا غږ کړ: زه ګلمینه نه کوم، ما درته دا دې وویل چې مړه مې هم کړې، نه یې کوم. راز محمد پوهه شو چې خبره خرابه شوه. سلیمان چې هر څومره ډاډګیرنه ورکوله خو د ده د زړه مراندې وشلولې. ځمکې ځای نه ورکولو. خوړلي هر څه یې خفګان هضم کړل. سلیمان، ساجده او حمید هم زیړ زبېښلي ناستو. زرپاڼې چې دا خبره واورېده خفګانه پرې سر وګرځوه چې څوک پرې پوهه نه شي. په خوارۍ او زحمت یې ځان تر بلې خونې ورسولو. صابر هم له خونې ووته، بلې خونې ته لاړ. د کلونو په خوشحالۍ د غم سیلاب راغی. هر څه یې په یوه لحظه کې په بله کړل. مجلس خور شو. راز محمد ته یې د خوب ځای برابر کړ. سلیمان ورته کړل: ته مه خفه کېږه، دا شپه دې خدای په خیر تېره کړي، انشاءالله دا څه ستونزه نه ده، هواره به شي. خو چې ته خفه نه شي، هلک زلمی دی، هلک چې زلمی شي بیا دغه ډول ناز و نخرې کوي. خو خیر څه خبره نشته. راز محمد له غمه ډکه بړستن راکش کړه. سلیمان ترې خپلې خونې ته لاړ. راز محمد ته خوب نه ورځي. په یو او بل اړخه وړي، له ځانه سره وایي: دې هلک خو ډېر بد کار وکړ، د زما ناموس پورې خندا وکړه. که چېرته په خپله خبره ټینګ شي نو ما خو به په عالمونو کې وشرموي. هسې نه چې دا کار یې د کورنۍ په خوښه کړی وي. سبا سهار وختي د سلیمان له کوره ووت او مخ په پاکستان شو. دلته د سلیمان په کور کې هم د غم ټغر وغوړېد. سلیمان او ساجدې هم ټوله شپه په رنګارنګ فکرونو کې تېره کړه. په خپل زوی لعنت وایه. د زوی د عمل یې د ځان او ټول قام لپاره د شرم پیلامه یادوله. سلیمان ساجدې ته ویل: دې هلک ولې یودم داسې پرېکړه وکړه؟ ده خو په دې اړه مخکې هېڅ هم نه ویلي. زه یې هم حیرانه کړم. په راز محمد خفه شوم. هر څه یې چې ویل موږ ته به یې ویلی وې، د هغه مخکې به یې نه ویل. ډېر بد یې وکړل. د راز محمد زړه ته به څه راغلي وي. ما خو در باندې له اوله غاړه خلاصه کړې وه چې دغه ډول کارونه آخر کې سم نه خیږي. دغه دی، دا یې اوله نخره. څه وکړم؟ ما خو په هماغه وخت راز محمد ته ویلي وو چې له دې کار نه به اوس تیر شو. هلکان چې زلمیان شول بیا به ګورو. خو د ټینګار کولو ما ویل پرېږده، له ډېرې مودې وروسته راغلی. اوس یې ولې خفه کوې؟ اوس باید صابر راوغواړو او راضي یې کړو. ورته به ووایو چې دا کار د ډېرې بدې پایلې لرلی شي. سبا ورځ ساجدې ته په کور کې ځمکې ځای نه ورکوه
او سلیمان ته په کرونده کې کار بې منزله هڅې ښکارېدې. حمید هم لالهند او سرګردانه په صابر پسې شو چې دا خبره ورسره سپینه کړي. دواړه کوز باغ ته لاړل. د الوکاټو یوې ونې لاندې کېناستل. حمید پرته له مقدمې له صابره وپوښتل: صابره، تا دا بېګانۍ خبره له زړه نه وکړه که په زړه کې د نور څه وي ما ته یې ووایه؟ هو، د زړه نه مې وکړه. دا مې د زړه خبره ده. زه د راز محمد لور نه کوم، هغه بدرنګه ده. اوس یې خوند وکړه. د هغې کوم ځای بدرنګه دی؟ داسې انسان به وي چې بیخو نه وي. او ګوره بله خبره دا چې ستا په بدل کې زاروګۍ ورکړل شوې. د هغې خوارکۍ ژوند ته هم لږ پام وکړه. که ته داسې وکړې نو وایه چې د هغې به څه حال وي. هغه دې هم وایي چې زه سمسور نه کوم، خبره به خلاصه شي. نه مو ورکړې او نه یې راکړې. نه وروره اوس داسې چیرته کیږي. که دا کار وکړو دواړه کورنۍ به په 100 خلکو کې ځای ونه لرو. د هر چا د پیغور به شو. هر سړی به وایي دوی هغه خلک دي چې ښځې یې پرېښودې. حمید که هر څومره صابر واړوه او راواړوه ځای یې به نه نیو. صابر په خپله خبره ټینګ ولاړو. راپورته شو او نهیلی د کور په لور روان شو. غرمه نږدې وه، پلار هم په کور کې و. مور یې له تناره نیمې ډوډۍ راایستلې وې او څه پاتې وې. زرپاڼه له نغري سره وه. دی هم لاړ او د پلار په خوا کې کېناست. پلار یې چندان ښه ورته ونه کتل. د صابر له لاسه ورباندې دی هم ښه نه لګېده. په دې وخت کې صابر هم کور ته راننوت. نننۍ غرمنۍ کې هیڅ خوند نه و. صابر او حمید لرې په کټ کې کېناستل. زرپاڼې دسترخوان ټول کړ. د حمید مور یې همدا یې وخت دی. دا صابر به راوغواړو او د بېګانۍ خبرې په اړه به ورسره خبرې وکړو. کمري کچوي دا کار به کوي. اوس یې په نامه ده. ساجدې ورسره ومنله او ورته یې ویل: سمه ده چې څنګه دې خوښه وي، کیدای شي بېګا یې چورت خراب و او اوس یې چورت ښه شوی وي. شاید خپله خبره یې بیرته اخیستې وي. صابر یې راوغوښت. پلار او مور ته مخامخ کېناست. پلار ته د واره پوښتنه وکړه: هلکه، له تا خو مو دا تمه نه وه چې ته دې داسې ناولی کار وکړې؟ خو خیر دا خبره دې له غوږه تېروم چې هر څنګه کېږي ته به په دې خبره کې ورانۍ نه راولې. بېګا چې دې هر بد وکړل د هغې به درته څه نه وایم. چې راز محمد راغی بخښنه به ترې وغواړې او پښو ته به یې ولویږې. سلیمان لا له خپلې پاچاهۍ نه نه و راوتلی چې ناببره یې داسې خبرې واورېدې چې هېڅ یې د اورېدو تمه نه لرله. ساجده هم هکې حیرانه شوه. صابر په لوړ غږ ویل: که مړ کوې مې هم زه د راز محمد لور نه کوم. ما بېګا هم درته خپله خبره وکړه او نن مې دا دی بیا درته وکړه. ساجده چې صابر ورته لږ نږدې ناست و، صابر یې پر مخ کلکه څپېړه ووهه او په بدو ردو یې ورته شروع وکړه: سپیه، بې شرمه، بې حیا، بې ادبه، ته موږ د همدې لپاره لوی کړې چې سبا دې زموږ مخکې ودرېږي. د پلار خبره دې په ځمکه وغورځوي. ته خو ډېر بې حیا او ناولی انسان وختې چې هر څنګه کېږي ته به دا کار کوي او دا زموږ پرېکړه ده. که بیا دې انکار وکړ نو نه مو څه یي او نه دې څه یو. هلته حمید هم غاښونه چیچي، ځمکه ځای نه ورکوي. زرپاڼې هم دا ټول حال په خپلو سترګو ولید. په هغه غټو غټو سترګو یې د خزان سیلۍ راولګېده. سترګې له اوښکو ډکې شوې. بلې کوټې ته لاړه او د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوچونه واخیسته. سلیمان هم د باندې ووت. صابر هم پورته شو او ساجده لکه یو دروند غمځپلې په خپل ځای کې له هماغسې په فکرونو کې ډوبه ناسته ده. حمید راغی او مور ته یې د لاسینه شروع کړه: خیر دی مورې، دا هر څه به خدای ښه کړي. ته ولې ژاړې؟ دا خو د بدل کار دی او بل خدای به صابر پوهه کړي او که بیا ونه شوه نو یوازینۍ پاتې لار نه به کار اخلو. د لا خبرې کولې چې مور یې پرې ورغړچ وهل. کومه یوازینۍ لار؟ ته څه وایې؟ اوس به موږ د صابر په خوله دا خپلوي خرابوو؟ دی دې هر څه وایي خو زه یې ورباندې په زوره کوم. دا به د ده خوښه وي چې څه یې زړه غواړي هغه به کوي. داسې رانه والله که په عمر کې هم وکړي. راز محمد خپل کور ته ورسید. دا ځل یې په خوله کې خندا نه وه. په تندي کې له بجو خبره اوښتې وه. صحرا رامنډه کړه، ستړي مشي ورته وکړه. د سلیمان د کور وړو او د خپل انګور خو یې خاصه پوښتنه وکړه. ده هم ځواب ورکړ خو نور یې څه ونه ویل. طبع یې جوړه نه وه خو صحرا داسې فکر وکړ چې ستړی دی، په لاره به په عذاب شوی وي. ژر لاړ او چای یې ورته کېښود. نوره د باندې ووته. په دې وخت کې سمسور او ساحل هم کور ته
راننوتل. د پلار په لیدو سخت خوشحاله شول. پلار ته یې ستړي مشي وویله. ساحل یې تر څنګ او سمسور ورته مخامخ کېناست. په خوله یې څه ویل خو په زړه کې ډېر وارخطا و. هغه د چا خبره ډېره پرې ناوخته وه چې پلار یې و ژر د خولې نه راوباسي چې زوی د خیره په فلانۍ ورځ دې واده دی. په همدې وخت کې واحد هم راننوت. پلار ته یې ستړي مشي وکړه. ګل مینه په ګاونډ کې د یوې ملګرې کوژدې ته تللې وه. د راز محمد ټنډه لا هم خرابه وه. سهرا چې راغله پوښتنه یې ترې وکړه. سړی دا طبیعت دی داسې چندان جوړ راته نه ښکاري. څه خو به نه وي شوي؟ نه داسې هیڅ خبره نه ده. هسې په لار کې ډېر په تکلیف شوم. لاره خو به بنده نه وه نه لاره خلاصه وه خو نن را باندې د موټر تګ ښه ونه لګېد. یو څو پیالې چای چې د وڅښلو طبیعت دې جوړیږي. څنګه وو؟ هغې و ښه وو. صابر او زرپاڼه هم ښه وو خو دواړه ښه وو. څنګه خبره دې ورسره وکړه؟ نه خو یې ونه کړل؟ نه یې ونه کړل. په دې اړه به بیا بېګا ته ما او تا ځان ته خبرې وکړو. سمسور چې د پلار دا خبره واورېده په زړه کې رنګارنګ سوچونو غځونې شروع کړې. دا به څه داسې خبره وي چې پلار دې له مونږه مورجانې ته پټه کوي؟ څه ټکه خو به نه وي رالوېدلي. ساحل او واحد هم د پلار دې خبرې چروتې کړل خو پر سمسور یې ځکه ډېر تاثیر وکړی چې د ده د واده مسلې پسې تللی وو. شپه ورو ورو رانږدې کېږي. ساحل او واحد پورته شول او د باندې ووتل. سمسور لا هم ناست و. پلار یې هم جګ شو. ساجدې ورته د اوبو لوټه راواخیسته چې د ماښام لمانځه لپاره اودس وکړي. په همدې وخت کې ګل مینه هم راننوته. پلار ته یې ستړي مشي وکړه. د پلار ایله اوس پام شو چې ګل مینه خو په کور کې نه وه. پوښتنه یې ترې وکړه. بچی چیرته وي؟ پلار جانه زموږ د ګاونډي سید محمد کاکا د لور کوژدنه وه او تا ته خو پته ده چې هغه زما د وړکتوب ملګری ده. د هغې کوژدنې ته تللی وم. تر هغې نه را پرېښودم چې ټول مراسم یې خلاص شوي نه وو. ښه دې کړي وو. ځه ورځه مور سره دی د کور په کارونو کې مرسته وکړه. د ګلمینې په زړه کې رنګارنګ خبرې اوړي راوړي. زه به خپل وطن ته ودېږم. د کډوالۍ له دې ستومانه ژوند به خلاصېږم خو دلته به مې دا ملګرې رانه پاتې شي. خدای خبره چې له واده وروسته به یې بیا وګورم او که نه. هی نجونې خو د پردی کاله دي. په یوه محل لوی شي او بل محل ته واده شي. شپه را ورسېده. ټولو ډوډۍ وخوړه. ساحل واحد او سمسور خپلې خونې ته لاړل. ګلمینه هم بېلې کوټې ته لاړه. پلار او مور یې په خپله خونه کې یوازې پاتې شول. د سهار ډېره تلوسه وه چې راز محمد به ورته کیسه څه وخت کوي. راز محمد ته یې مخ ور واړوه او ورته یې کړه. د سمسور پلاره ودې ونه ویله چې له هغې سره دې څه ډول خبره تمامه شوه؟ تا ویل چې بېګا ته به یې درته ووایم. راز محمد سوړ اسویلی وویست. نه یې څه ویل زړه غوښتل او نه یې هم د خبرې پټ ساتل. خو خیر خبره یې له خولې راوویسته. صحرا ته یې کړل. هسې خبره داسې ده هغه تا رښتیا ویلي وو چې په کوچنیوالي کې د نجونو ورکول او هلکانو ته ښځې کول ښه نه وي. هماغسې وشول خو زه ګورو به چې څه کېږي. صحرا حیرانه شوه چې څه به شوي وي. پوښتنه یې وکړه. څه خبره ده؟ څه وشول؟ پوره خبره وکړه. صابر له ګلمینې سره له واده انکار وکړ. څه؟ دا ته څه وایې؟ زما په لور څه شوي؟ زه هم نه پوهېږم. د صابر دې خبرې د هغې پلار مور او مشران ورونه هم حق حیران کړل. که څه هم سلیمان پرې غوسه شو خو هلک دا خبره ټینګه کوله. ما درته نه ویل چې دا کار بدې پایلې لري؟ ښه نو پلار او مور بیا څه ویل؟ پلار یې له ما بښنه وغوښته او راته یې ویل چې داسې نشي کېدی. دا کار به حتما کېږي. صحرا سوړ اسویلی وویست. د خفګان څپې پرې راغلې. په مړاوي او نهیلې غږ یې میړه ته وویل دا خو د بدل خبره ده. اوس به څنګه کېږي؟ چې هغه یې نه کوي نو مجبور یو چې موږ هم لور ورنه کړو. دا کار خو له دې نه بله چاره نه لري. راز محمد داسې ناست و لکه یو لوی غم چې پرې راغلی وي. کله په ږیره لاس راکش کړي او کله هم په تندي لاس کېږدي. خو بیا هم راتلونکي ته یو څه هیله دی چې ګوندې دا ستونزه به حل شي. ښځې ته یې ویل ته مه ورخطا کېږه. خدای به خیر کړي. وبه ګورو چې څه کېږي. صحرا د غم ټالی واخیسته. راز محمد چرت کې ناست و. هلته سمسور د سهار را رسېدو ته شیبې شماري چې پلار به یې څه ویلي وي چې مور وپوښتي. ګلمینه هم د واده خیالونه خوب ته نه پرېږدي. ساحل او واحد بېغمه ویده شوي. شپه تېره شوه. ګلمینه او سمسور له نورو ورځو نن له هر چا د وخته پاڅېدل. تر چای څښلو وروسته یې پلار په خپل کار پسې ووت. واحد او ساحل هم کار ته لاړل.
سمسور او ګلمینه له مور سره ناست دي. مور یې د فکرونو سیلاب پسې اخیستې. ګلمینه له ځان سره وایي چې مور به یې دې ته چورته وړي وي چې زه ترې ودېږم. سمسور هم له خپل خیال سره د واده په چکر ګرځي. ګلمینې پیالې ټولولې چې یوه پیاله ترې ولوېده. د پیالې له کړنګ سره سمسور هم د خیال له دنیا راووت او مور هم د سوچونو له نړۍ را بهر شوه. ګلمینې چې پیالې یوړې، سمسور مور ته ور وړاندې شو او ورته یې ویل مور جانې لالا مې څه وویل؟ هغې ورته څه ویلي وو؟ صحرا خوا دې خوا وکتل چې وګوري ګلمینه خو نشته. ویې لیدل چې ګلمینه د حویلۍ په یوه غاړه کې د کاسو په مینځلو لګیا ده. نو یې سمسور ته وویل زویه داسې څه خاص خبره یې ونه کړه. وی ویل چې خبره مې ورسره وکړه خو هغې ورنه یو څه وخت غوښتی. سمسور له شرمه نورې خبرې ونه کړې. له مور یې اجازه واخیسته او په کار پسې لاړ. راز محمد په پېښور کې دوکانداري کوله. زامن یې ټول ورسره په دوکان کې مصروف وو. تر 12 ټولګي زده کړې کړې وې. په راتلونکي کال کې په پاکستان کې د کډوالۍ قانوني وخت پای ته رسېده او په دې تمه و چې که خپل هیواد ته لاړ شي نور زده کړې به هلته وکړي. ګلمینې هم د کور بیګاني او سهاراني لوښي ټول ومینځل. د کوټو او حویلۍ په جارو کولو یې پیل وکړ. ټول کور او نورې ټولې خونې جارو کړي. په کومه خونه کې چې چای او ډوډۍ خوړه د هغې په جارو کولو پسې راغله. ګوري چې مور یې لا هم په خپل ځای ناسته ده او سوچونو پسې اخیستې. ګلمینه د مور دې حالات یو څه اندېښمنه کړه. له ځانه سره یې ویل مور خو مې کله هم په داسې حالات کې نه ولیدلې. ولې دومره پریشانه ناسته ده؟ اخر څه خبره به وي؟ د مور خوا ته ورغله. ترې یې وپوښتل مور جانې ولې داسې پریشانه ناسته یې؟ صحرا ژر د پریشانۍ له حالات ځان وویست. نه لورې داسې څه خبره نشته. هسې مې ستا او د سمسور د ودونو په اړه فکر کوه چې په خیر ترسره شي. ګلمینې سر ټیټ کړ. په زړه خوشحاله او په خوله غلې ودرېده. مور ته یې ویل مورې ما ویل چې دا کوټه به هم جارو کړم. حویلۍ او نورې کوټې مې پاکې کړې. بل لور ته په زرپاڼې د خزان سیلۍ راغله. زرپاڼه خبره شوه چې صابر د خسر په مخ کې له ګلمینې سره له واده کولو انکار کړی. زرپاڼې کوټه جارو کوله چې مور یې له حمید سره د صابر په اړه لګیا دی. د دې خو له وخته تلوسه وه چې په دې اړه ځان پوهه کړي چې د پلار خسر او ورونو ګډې ناستې پر مهال مجلس ولې بې خونده شو. څه خبره وشوه؟ مور یې حمید ته وایي چې صابر له ګلمینې سره واده کولو ته راضي کړي او په خپلو کړو خبرو پښیمانه شي. زرپاڼې ورو اشداره دومره خلاصه کړه چې په قد د دویو خبرې فوري او د اشدارې د پردې تر شا یې غوږ ونیو. ساجده حمید ته وایي صابر ښه کار ونه کړ. اوس خو یې ښځه ده. اوس باید ورته راواده شي. ما د مخکې پلار ته ویلي و چې په وړوکوالي کې د انجونو ورکړه په آخر کې دا لانجې لري خو پلار دې ونه منله. اوس اوبه له ورخه تیرې دي. اوس چې هر څنګه کېږي صابر باید له خپلې خبرې تیر شي او له ګلمینې سره واده ته غاړه کېږدي. دا خو سمه ده خو هغه د راز محمد کاکا په مخ کې په ټینګار سره یې وویل چې له ګلمینې سره واده نه کوي. هلته راز محمد کاکا دوی به هم څه پلان جوړوي که موږ صابر رضا هم کړو. هسې نه چې هغې داسې وکړي چې ووایي نه یې درکوو او نه یې درکوو. زرپاڼې چې دا خبره واورېده له پښو یې ساه وتښتېده. یو ناڅاپه په خپل ځای کې راولوېده. له درب سره یې مور او ورور کوټې ته ورمنډه کړه. ګوري چې زرپاڼه خرانګې خرانګې بېهوشه پرته ده. حمید منډه کړه. اوبه یې راوړې. په خوله کې یې ور واړولې خو په دې هم په هوش رانغله. مور یې اوبه پر مخ ور وپاشلې. زرپاڼه وخوځېده. ګوري چې د مور په غېږ کې سر ایښی. هند مورې دا په ما څه شوي؟ دا مخ مې ولې لوند دی؟ مور یې ورته مخ په ټیکري وچ کړ او ورته یې کړه هېڅ نه دي شوي. هسې راولوېدی او بېهوشه شوې. موږ هم اوبه در باندې واچولې چې په هوش راشي. مور یې حمید ته او حمید مور ته وکتل. سترګو کې یو بل ته وویل لکه چې نجلۍ د دویو خبرې واورېدې او پوهه شوه. زرپاڼه پوره په هوش کې شوه. پاڅېده جارو یې واخیسته او د پاتې کوټې په جارو کولو یې پیل وکړ. مور او ورور یې پرته له نورو څه خبرو کولو له کوټې ووتل. حمید د باندې لاړ او مور یې د کور په نورو کارونو پسې شوه. د غرمې ولږې په کروندو کې د بوختو خلکو خېټې وتخنولې. سلیمان هم ستړی او هم سخت وږی شوی و.
څه یې کړی وی؟ حمید او صابر دواړه تازه له 12 ټولګي څخه فارغ شوي وو او کانکور ازموینه هم لنډه وه. اړینه وه چې د کروندې د کار پر ځای کانکور ته د آمادګۍ کورسونه ویلی وی. دواړه د ولسوالۍ بازار ته د کانکور آمادګۍ یو کورس ته تللي وو. د سلیمان دا لویه هیله وه چې زامن دې لوړې زده کړې وکړي او په ښو دندو وګمارل شي. دی به ورته د کروندې کارونه مخته وړي او زامن یې دې له منصبه ترلاسه کړې تنخوا راوړي. ساجده هم پوه شوه چې خاونه به یې وږې شوې وي. پټي ته د وړلو لپاره یې ډوډۍ برابره کړه. زرپاڼه یې کور کې پرېښوده او خپله یې میړه ته ډوډۍ ویوړه. د پټي په بر سر کې د لوی ونې لاندې سترنجۍ هواره کړه. دسترخوان یې وغوړوه. سلیمان ته یې ورغږ کړل: د حمید پلاره، راځه راځه، ستړی به یې او وږی به هم یې. له سهاره چې لګیا یې، راځه بس یې که تغ سړیږي. سلیمان کار بس کړ. په لښتي کې لاسونه او پښې ومینځلې. دسترخوان ته راغی. ښځې او میړه په ډوډۍ خوړلو پیل وکړ. سلیمان ساجدې ته کړل: هلکان نه دي راغلي؟ نه، هغه لا نه دي راغلي. هغه یو د ماسپښین له اذانه لږ مخکې راځي. ډوډۍ تیاره وه او بل ما ویل چې ته به هم وږی شوې. ته به ډوډۍ وخوري. هلکان چې راغله هغه یو زروګی به یو ځای ډوډۍ وخوري. سلیمان چې د زرپاڼې نوم واورېد نو د واره یې ساجدې ته ویل: رښتیا زروګی خو به خبره شوې نه وي چې صابر ګلمینه نه کوي. نه، چا خو په دې اړه ورته څه نه دي ویلي. خو سهار چې کله ما او حمید د همدې مسلې په اړه خبرې کولې، په کوټه کې دراب شو. ګورو چې زرپاڼه ذوب ده. څه ذوب شوې وه؟ دا به یې حتما ستاسې خبرې اورېدلې وې چې په هوش راغله. څه یې ویل؟ چې څه ټکه پرې راپرېوتې وه چې ذوب شوه. ما ترې د علت پوښتنه وکړه. خو هغې ویل هسې سر مې وګرځېد. زه هم پوه نه یم چې جلۍ د څه له امله ذوب شوې وه. او بل موږ د باندې وو او دا په کوټه کې وه. زموږ خبرې به یې څنګه اورېدلې وي؟ موږ په کراره غږېدو. خدای دې وکړي چې ستاسې خبرې یې نه وي اورېدلې. هسې نه، هغه ډېره نازکه ده، په لږ غم مریضېږي. تر ډوډۍ خوړلو وروسته دواړه د کور پر لور را روان شول. حمید او صابر راغلي وو. زرپاڼې ورته ډوډۍ تیاره کړې وه. درې واړه ډوډۍ ته ناستو. سلیمان چې زرپاڼه په ډوډۍ وکتله نو یې زړه یو څه ډاډه شو چې ضرور یې نه ده پویه. مخامخ کټ کې کېناست. ګوري چې زرپاڼه د ډوډۍ خوړلو پر مهال صابر ته ډېره ګوري. دا کاته د پخوا په شان په ورین تندي نه دي، یو څه تروه غوندې ده. دلته یو څه شکي شو. مازدیګر را ورسېد. په کور کې د څښلو اوبه هم خلاصې شوې وې. زرپاڼې د سر او څنګ دواړه منګي واخیستل او د ګودر پر لور روانه شوه. طبع یې خرابه وه. د صبرینې په ګډون د کلي ټولې نجونې ګودر ته راغلې وې. هغې د پخوا په شان خندانې او خوشحاله وې، خو یوازې پر زرپاڼې د خزان باد لګېدلی و. صبرینې د پخوا په شان له زرپاڼې سره ټوکې پیل کړې: زروګی څنګه شو؟ خو سر دې د واده نیټه یوړه و که نه؟ ما ته خو داسې ښکاري چې واده دې نږدې دی، ځکه داسې سوچي غوندې ښکارې. نورو نجونو هم چا خندل او چا د صبرینې خبره تاییدوله. زرپاڼې ځان کابو کړ. وی ویل: نه مړې صبرینې، دا ته لا څه بلایې؟ ستا خو ټول فکر زما په واده کې دی. کاکا مې هسې راغلی. هسې څنګه راغلی و؟ نوره دې څه ته پرېږدي؟ هغه دی چټه پیغلی او بل ورور دې هم زلمی دی. مور او پلار به دې هم غواړي چې ګلمینه را واده کړي. نورو نجونو هم وویل: هو که نه، رښتیا وایي. کوچنۍ ورکړې جلکیانې چې څنګه پیغلی شي، ودونه یې جوړ شي، خبرې وکړي. زرپاڼه په خوله په خندا ځوابونه ورکوي، خو په زړه یې د راتلونکي نامعلوم برخلیک غم ځای نیولی. د نجونو په ټوکو ټکالو د زرپاڼې په ځورولو منګي هم ډک شول. په رنګارنګ کالو کې پټې نجونې کتار له ګودره را روانې شوې. هره یوه د خپل کور پر لور د ګودر له رڼو اوبو سره ننوته. زرپاڼه چې د کور په وره ورننوته نو صابر جام په لاس مخې ته ورغی. ښه شوه چې راغلې. په کور کې د څښلو څاڅکې اوبه نه وې. ډېر تږی شوی یم. ته دې دا د څنګ منګی ماته راکه، چاول خو لږې اوبه ترې وڅښم. زرپاڼه له تېرې ورځې بدله وه. منګی یې په شړک ورکړ. واخله چې مړ نه شي، هله ژر وڅښه، ډېر تږی. صابر هم منګی ترې واخیست. هېڅ یې ونه ویل. فکر یې وکړ چې ډېره به ستړي شوي وي، ځکه یې پرې غوسه وکړه. اوبه یې وڅښلې او منګی یې ځای ته ویوړ. د شپې ډوډۍ پر مهال یې پلار زرپاڼه څارله چې ډوډۍ له زړه نه خوري که نه. زرپاڼې د ډوډۍ خوړلو پر مهال تر نورو صابر ته ډېر ګوري
او له ځانه سره داسې چورتي غوندې ښکاري. ساجده هم زرپاڼه څاري. سلیمان او ساجدې یو او بل ته په سترګو کې وکتل. په رمز یو او بل پوهه کړل لکه چې نجلۍ پویه شوې ده. ډوډۍ وخوړل شوه. ټول خپل خونو ته لاړل. ساجدې او سلیمان د زرپاڼې او صابر په اړه تر نیمې شپې واړول راواړول. ټینګار یې په دې و چې باید دا ودونه په خوشحالۍ ترسره شي. زرپاڼه هم د خپل راتلونکي په اړه سوچونه خوب ته نه پرېږدي. همدا کری او ریبي چې که صابر په خپله خبره ودرېږي نو څه به کېږي. هغوی به څه تصمیم نیسي. که ګلمینه خبره شوې وي څومره به خفه وي. کیدای شي هغوی هم پرېکړه وکړي چې که تاسې زموږ لور نه کوئ نو موږ هم ستاسې لور نه کوو. د سمسور به څه حال وي. په دې وخت کې ورته د مانی هغه خبره وریاده شوه چې سمسور ورته ویلي وو. زرپاڼه مې له زړه نه اخوښه ده. زړه مې چې څنګه ښځه غواړي زرپاڼه هم هغسې ده. په کوژدنه کې داسې ښکاره کېده لکه ښاپیری. په عمر به یې خفه نه کړم. کله ځانه سره وایي کله یوې خوا صابر په خپله خبره ټینګ شي چې زه ګلمینه نه کوم او بل لور ته سمسور وایي چې زه زرپاڼه نه پرېږدم. بیا به څه کېږي؟ په بستره کې اوړي را اوړي. په فکرونو کې خوب ویوړه. حمید او صابر چای وڅښلو او د ولسوالۍ بازار ته د کانکور ازموینې د تیاري کورس ته را روان شول. حمید ته د مور خبره په یاد وه چې صابر له ګلمینې سره واده کولو ته راضي کړي. دا ځل دواړه د کوس کلي له هلکانو بیل پر بدله لاره روان شول. صابر په دې کار حیران شو او صابر ته یې پر پخوانۍ لاره د تلو ویل چې له نورو ملګرو سره یو ځای لاړ شي. خو حمید ورته وویل چې نن به له نورو هلکانو په بله لار لاړ شو. صابر هم ورسره ومنله. څه یې کړی وی؟ له ده مشر له خپل کلي چې لږ لرې شول. د حمید وار ونه شو. له صابر سره یې د واده په اړه خبرې پیل کړې. صابر ورته وویل که ته ما له ګلمینې سره واده کولو ته هڅې دا کار دې سر نه نیسي او زه په خپله خبره ټینګ ولاړ یم. که زه داسې خبره وی چې ته به د دې لپاره لاره بدلوي ولاکه مې در سره منلی وی. حمید ترې له ګلمینې سره له واده د انکار کولو علت وپوښت. صابر نه لرې نه کړه نه باره. وی ویل زه له هغې بدرنګې سره واده نه کوم. حمید اصلي خبره وموندله خو بیا یې هم هڅه شروع کړه چې صابر له دې خبرې وګرځوي. ګوره وروره اول خو ګلمینه دومره بدرنګه نه ده چې له چا سره دې د واده جوګه نه وي. او بل دا چې اوس خو ستا په نوم ده ستا ښځه ده باید له خپلې خبرې تېر شي. ما درته خپله خبره وکړه که نه په دې اړه نورو خبرو ته حاجت نشته. ګوره که دا کار وکړي نو په کلي او خپلوانو کې به خلک راپورې خنداګانې شروع کړي. د غټ او د واړه د خندا به شو. هغې نه ښه خبره دا ده چې ته له دې کار تېر شي. بل پلار هم ستا په دې کار سره خفه شو. کاکا هم خفه لاړ. هغه دواړه د خدای له دې هم خفه کړي. ولې په وړکتوب کې خلکو ته ښځې کوي؟ زه اوس په هغې بدرنګې څه وکړم؟ زه به اوس هغه بدرنګه کوم؟ تکه توره مشکڼه د سره ښځه نه کوم خو هغې سره واده نه کوم. حمید چې هر څومره ټینګار او هڅه وکړه صابر یې قانع نه کړی شو. بالاخره د ولسوالۍ بازار او د دویو ښوونیز مرکز هم راورسېد. حمید چې کور ته راغی ټول جریان یې مور ته تېر کړ. مور یې سخته خفه شوه. حمید هم له کوره د باندې ووت. د ماښام ډوډۍ له خوړلو وروسته چې ټول خپلو خونو ته لاړل ساجدې سلیمان ته د حمید خبرې وکړې. دې خبرو له سلیمان لاره ورکه کړه. ساجدې ته یې ویل دې هلک لکه چې زمونږ په شرمولو پسې راخیستې اوس په دې څه وکړو؟ کومه لاره چاره ده چې دی پرې راضي کړو؟ په دې وخت کې ساجدې د یوې نوې هیلې ور پرانیست. سلیمان ته یې ویل که چېرته زما ورور مجید خبر کړو هغه به دا هلک راضي کړي. سلیمان په دې خبره یو څه په غوسه شو. ساجدې ته یې ویل موږ باید دا خبره له کوره ونه باسو. ښه به دا وي چې پرته د چا له خبرېدو یې حل کړو. ستا زما او له حمیده به نور په کور کې څوک وي چې د صابر له خپلې خبرې په شا کړي. یوازې زروګۍ پاتې ده. څنګه دې خوښه ده؟ هغه یې ورته ووایي. له سلیمان هم لاره ورکه شوه. ورسره ویې منله. خو دا ټینګار یې پرې وکړی چې له مجید پرته نور څوک باید خبر نه شي. ساجده سهار وخته د ورور کره لاړه. د ورور کور یې د ولسوالۍ بازار ته نږدې وو. مجید په کور کې نه وو خو ورېندارې سایمه په کور کې وه. غټان ماشومان یې له پلار سره پټیو ته تللي وو او وړه لور یې ورسره کور کې وه.
صایمه د ساجدې په ورتګ سخته خوشحاله شوه. ستړي مشي خواره مشي سره وکړله. د یو د بل د کور د احوال پوښتنې هم وکړې. صایمې د زرپاڼې ځانګړې پوښتنه وکړه، څنګه د زرپاڼې واده خو به نږدې نه وي؟ مجید ویل هغه ورځ د زرپاڼې خو سره در کره راغلی وو. ساجدې له ځانه سره ویل د راز محمد له راتګه دوی څنګه خبر شوي؟ هسې نه چې له اصلي خبرې خبر نه وي او راز محمد دوی کره نه وي راغلی. لا یې خبره له خولې نه وراویستې چې صایمې ورته ویل. مجید ویل راز محمد یې د ولسوالۍ په بازار کې ولید، ډېر کلک ست یې ورته وکړ، خو هغه ورته ویل چې اول به له سلیمان کره لاړ شو، بله ورځ به تاسې کره له سلیمان سره یو ځای راشم، خو بیا را معلوم نه شو لکه چې ژر بیرته لاړ. ساجده ډاډه شوه چې زه له اصلي خبرې خو نه دی خبر. نو یې ویل هو راځه محمد راغلی و، د واده یاده یې وکړه، خو سلیمان ورنه یو څه وخت وغوښت او ورته یې ویل چې موږ لا تیار نه یو. هغه هم یوه شپه وکړه او په سبا بیرته لاړ. صایمه او ساجده په خبرو ګرمې راغلې وې چې وړه لور یې په منډه پټي ته رسېدلې وه. پلار او ورونه یې د ترور له راتګه خبر کړل. مجید هم کار بس کړ او کور ته راغی. ساجدې ته یې ستړي مشي وکړه د کور د ټولو غړو او روزګار له احوال اخیستو وروسته یې وړو ته وویل چې د چرګانو نه هغه برابره چرګ ژر راونیسي چې خپلې خور ته یې حلال کړي. ساجده هم ډېره موده وروسته له ورور کره راغلې وه. چرګ یې حلال کړ. صایمې د چرګ په پاکولو شروع وکړه. مجید او واړه یې له ساجدې سره په سترنجۍ کېناستل. مجید هم د نورو یو څو خبرو وروسته د راز محمد د راتګ علت وپوښت. ساجدې ورته وویل د هلکانو د ودونو نیټې ښودو ته راغلي وو. ښه نو بیا څنګه شو؟ نیټه مو کېښوده لکه چې د واده خبره ته راغلی. ساجدې سوړ اسویلی وویست. په غمجنه لهجه یې وویل د واده خبره ته نه یم راغلی، خو یوې بلې مهمې خبرې ته راغلی یم. سلیمان را باندې ټینګار کړی چې بغیر له تا نه باید نور څوک خبر نشي. مجید حیران شو چې دا به څه خبره وي، خو خیر پوښتنه یې وکړه. خدای دې خیر کړي، څه مشکل خو به نه وي درپېښ شوی؟ مشکل رامنځته شوی او هغه هم داسې مشکل که ژر حل نشي شاید پایلې ډېرې بدې وي. د مجید نور تلوار نه کېده او له ساجدې د خبرې د واضح کولو غوښتنه وکړه. ساجدې اخوا دې خوا وکتل، واړه له سترنجۍ پورته شوي وو، څه د باندې وتي وو او څه هم له مور سره د چرګ د سپینولو سیل ته. ټوله کیسه یې ورور ته وکړه. مجید سر ټیټ کړی یوه شیبه په چورتونو کې ډوبو. سر یې راپورته کړ او ساجدې ته یې ویل رښتیا هم خبره ښه نه ده شوې. سلیمان او راز محمد دې هم خدای لري، په هغومره وړوکوالي کې چا نجونې ورکړي؟ زما په هماغه وخت ورسره خوښه نه وه. ما ته زموږ له کلي د هغه پوري کلي د صدو خان او شاولي خان د کورنیو په کوچنیوالي کې د نجونو له ورکړې را پیدا شوې دښمني یاده وه. سلیمان ته مې هم یاده کړه، خو څه وکړم؟ په هغه وخت کې راز محمد هم ټینګ او سلیمان هم ورسره ومنله. اوس یې چاره څه ده؟ باید یوه لاره ورته ولټول شي چې هر څنګه کېږي صابر باید له ګلمینې سره واده ته راضي کړی شي. که نه نو خدای مه کړه څه به پیښیږي. زه خیر ته ډېر زړه مه خوره، خدای به خیر کړي. زه به بله ورځ درشم، ټول به کینو، صابر به راوغواړو، په ګډه به یې راضي کړو. ساجدې مجید ته ډېرې دعاګانې وکړې. تر ډوډۍ او ماسپښین چای څښلو وروسته ساجدې خپل کور ته د تلو یادونه وکړه. مجید او صایمې دواړو خوښه نه ورکوله چې لاړه دې شي. د شپې پاتې کېدو یې ورته وویل، خو دوی چې هر څومره ورته ټینګ شول ساجدې د پاتې کېدو اراده نه لرله او ویې ویل کور ته حتما ځم، خو ښه به دا وي چې لږه وخته لاړه شم. مازدیګر هم ورو ورو رانږدې کېدو. ساجدې له ټولو سره خدای پاماني وکړه او د خپل کور په لور را روانه شوه. لمر لا نه و لوېدلی چې خپل کور ته را ورسېده. دې لا دمه نه وه کړې چې زرپاڼې یو منګی په سر او بل په څنګ کې له ګودره راغله. منګي په خپل ځای کې کېښودل. مور ته یې ستړي مشي وویله. د ماما د کور د ټولو غړو کلکه پوښتنه یې وکړه. بیا یې مور ته شای ورکړ ځکه ستړې ستومانه راغلې وه چې دمه یې سازه شي. حمید او صابر دواړه د وښو غټ غټ پنډونه په شا په دروازه راننوتل. سلیمان هم شاته ورپسې راننوت. ساجدې ته یې ستړي مشي وویله. سلیمان او ساجدې په سترګو کې یو بل پوهه کړل چې وروسته به د اصلي خبرې په اړه دواړه وغږېږي. زرپاڼې پلار او ورونو ته هم پیالې را واخیستې، چای ورته واچوه ځکه دوی هم ستړي راغلل. د شپې چې ډوډۍ وخوړل شوه
او ټول خپل خوب ځایونو ته لاړل. ساجدې د خپل ورور کره د تګ ټوله کیسه سلیمان ته وکړه. سلیمان د نورو ورځو په پرتله نن په دې هم ډېر خفه و چې د صابر د انکار کیسه تر یوه بل کال هم ورسېده. مجید له خپلې ژمنې سره سم په سبا ماښام راغی. حمید او صابر د ماما راتګ ته ډېر خوشحاله وو. صابر لا په دې نه و خبره چې ماما یې د څه لپاره راغلی، خو زرپاڼه پویه وه چې د ماما راتګ یې د څه په خاطر دی. ماښام چې ډوډۍ او چای وخوړل شول، سلیمان خپلو ټولو بچیانو ته وویل چې د خوب ځایونو ته دې لاړ شي. سلیمان له دې کاره موخه دا وه چې په اصل کې زرپاڼه په دې بهانه د خوب کوټې ته لاړه شي. حمید او صابر به وروسته بیرته راوغواړي. همداسې یې وکړل. نیم ساعت وروسته ساجده ورغله. لومړی یې زرپاڼه وکتله چې ویده ده او که ویښه. د زرپاڼې کوټې ته ورغله. په کوټه کې تیاره وه. زرپاڼې چې وکتله مور یې د ځان یې په ویدو واچوه. مور یې ورنږدې شوه، رڼا یې ولګوله. ګوري چې زرپاڼه ویده ده. د حمید او صابر د خوب خونې ته ورغله. حمید او صابر لا ویده نه وو. دواړو ته یې ویل چې ماما یې غواړي. حمید او صابر هم راپورته شول او په مور پسې ور روان شول. صابر شکی شو چې د ماما یې ورسره څه کار دی. د ګلمینې په اړه خو به ورسره خبرې نه کوي. دواړه ورونه ماما ته مخامخ کېناستل. ساجده چې کله د زرپاڼې له خونې را بهر شوه، زرپاڼې وڅارله چې څه کوي. کله چې ډاډه شوه چې مور او ورونه یې هماغې خونې ته لاړل، په کومه کې چې پلار او ماما ناست دي، نو دا هم غلې غلې لاړه او د همدې خونې د کړکۍ څنګ ته یې غوږ ونیو چې څه پیښیږي. مجید لومړی د مشرانو د پریکړو ته په درناوي د خبرو ور پرانیست. د مشرانو پر حقونو او پریکړو ته په احترام یې ډېرې خبرې وکړې. حمید او صابر غوږ نیولي ورته ناست دي. بالاخره مجید هم اصلي خبره له خولې راوویسته او صابر ته یې ویل: صابره خورایا، تا ولې داسې یو کار کړی چې هم د پلار او مور خفه کړی او هم د کورنۍ نور غړي؟ صابر په خونه کې ټول له نظره تېر کړل. په پوره سپین سترګۍ ویل: ما خو هیڅ داسې څه نه دي کړي چې د دوی یا زما په تاوان به وي. ولې د ګلمینې سره له واده نه انکار کول؟ ولې له ګلمینې سره له واده نه انکار کول ستا کورنۍ او تا ته په تاوان نه ګڼي؟ نه، ولې په تاوان دي؟ هغه زما نه ده خوښه. که وی هم کړم ژوند به مې ورسره تریخ وي، سبا به مې ټوله کورنۍ په لانجه ککړوي. ګوره خوریا، دا سمه ده چې ګلمینۍ ستا له مشورې پرته په کوچنیوالي کې تا ته په نامه کړي، او بل دا چې د ګلمینې په بدل کې ستا خور ورکړل شوې. که ته داسې وکړې نو د هغې په اړه څه فکر کوې؟ هغه دې هم خپله خوښه وکړي. که زړه یې وي ودې کړي، او که یې نه وي نو جوړه خبره ده. خپله یې خپله او خپله مو خپله. ته څه فکر کوې چې سمسور به هم تا غوندې وي؟ هغه به زرپاڼه پرېږدي؟ له دې نه به ښه دا وي چې ته له دې کاره تېر شي او له ګلمینې سره واده وکړې. هر څه چې وي اوس شوی کار دی، که نه نو ستا دا کار به ډېرې بدې پایلې ولري. صابر په خپله خبره ټینګو. ماما ته یې هم ویل چې په هیڅ صورت له ګلمینې سره واده ته تیار نه دی، چې هر څه ترې جوړیږي جوړ دې شي. ماما یې پرې غوسه شو، خو له غوسې سره سره بیا هم صابر له خپلې خبرې وانه وښت. پورته شو او د خوب خونې پر لور روان شو. زرپاڼه هم په خرب ترب کې خپلې خونې ته لاړه. د ورور انکار یې په فکر د راتلونکي په اړه د رنګارنګ سوچونو بستر وغوړولو. مجید هم حق حیران پاتې شو. سلیمان او ساجدې ته یې مخ راواړوه او ورته یې کړه: د دې هلک دا کار ښې پایلې نه لري، لویه سهوه مو کړې، خو خدای دې اوس داسې څه وکړي چې هم له شرمه په امان شو او هم دا مسله په خیر حل شي. د راز محمد تر راتګه به صبر وکړو چې هغه څه وایي. د هغې د کورنۍ له پرېکړې به هم خبر شو. ساجدې سر ټیټ نیولی و او فکرونو وړې. حمید هم خپلې د خوب خونې پر لور وخوځېد. سلیمان ساجدې ته وویل: مجید ته د حمید ویو په خونه کې په هغه پلن کټ کې د خوب ځای برابر کا. ناوخته شو چې ویده شي او آرام وکړي. بل خوا د راز محمد په کور کې هم د خفګان زنګ وهل شوی. بالاخره له څو ورځو تېرېدو خبره دې ته ورسېده چې پرته له ګلمینې ټول په یوه خونه کې راټول شول. مور یې ګلمینې ته وویل چې د سمسور د واده په اړه خبره کوو. ګلمینه وشرمېده، بلې کوټې ته لاړه. راز محمد پاتې ټولو ته خبره په ډاګه کړه. سمسور چې دا خبره واورېده، رنګ یې ژېړ وتښتېد، ساه پکې ورکه شوه. ساحل او واحد هم حق حیران شول. راز محمد مېرمنې او زامنو ته مخ راواړوه او ورته یې ویل: ښه نو اوس باید څه وکړو؟
ترڅو به همداسې ناست یو باید د دې خبرې یو څه غم وخورو. تر نورو مخکې صحرا خان ځان خبرې ته جوړ کړ. خفګان وهلی ستونه یې تازه کړ. وی ویل د ساحل پلاره چې څنګه درته ښه ښکاري هماغسې تصمیم ونیسه. ساحل او واحد هم د مور خبره تایید کړه. سمسور لا هم سوچ نیولی ناستو. راز محمد وویل د دې خبرې خو بله چاره نشته. یا به داسې کوو چې موږ به یې ترې په پیسو کوو او یا به داسې کوو چې خپله یې خپله او خپله مو خپله. دوی په خپلو خبرو کې ګرم دي. سمسور په خیالونو کې ډوب ناست دی. له دې نه خبره نه دی چې ګلمینه هم هوښیاره ده او د کوټې د اشدارې څنګ ته یې پټ غوږ نیولی. ټولې خبرې اوري. د دې خبرې په اورېدو یې له پښو ساه ورکه شوه چې صابر یې نه کوي. بلې خونې ته لاړه او د نهیلۍ اوښکو راګیره کړه. صحرا میړه ته وویل اوس دې څنګه خوښه ده؟ پرېږدو یو که نه په پیسو یې ترې کوو. ولا زه هم حیران یم چې اوس څه وکړم. کله وایم چې راځه هغې و چې ستا لور نه کوي ته یې هم ور پرېږده او د سلیمان له خپلوۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه. دوی په دې اړه چې موږ یې هم ور پرېږدو او که په پیسو یې ترې وکړو خپل نظرونه تبادله کوي. د هرې خوا ګټې او زیانونه بیانوي. سمسور ته یې پام نه دی چې د خیالونو سمندر پسې اخیستی. په خیالونو کې د کوژدنې له ورځې بل څه نه ګرځي. په سره جوړه کې لکه سپینه ښاپېرۍ زرپاڼه یې مخ ته اوړي را اوړي. سپینې سپینې مټې لوړ قد تک سپین ګرد مخ نازکه ښایسته پوزه او د ښایست نوره نړۍ مخې ته کیږي. په دې وخت کې مور پرې ورغږ کړ سمسوره زویه ستا څنګه خوښه ده؟ سمسور له فکرونو را بهر شو. هیڅ هم نه وایي. له ځایه پورته شو او د باندې ووت. د سمسور په دې کار سره لومړی ټول حیران شول. خو راز محمد داسې یوه خبره له خولې راوباسله چې ټول یې حیران کړل. که سمسور په دې کار خفه وي که خوشحاله موږ هم د سلیمان لور نه کوو. صحرا که څه هم د راز محمد په دې خبره په دوو کې حیرانه شوه خو ډېر زړی د راز محمد له خبرې سره موافق و. ساحل هیڅ ونه ویل خو واحد چې د سمسور له حال خبرو له دې خبرې سره یو څه مخالفت ښکاره کړ او په دې خبره کې د سمسور موافقه اخیستل هم د یو شر په توګه یاده کړه. پلار یې پرې غوسه شو او ورته یې وویل مشران چې څه پرېکړې وکړي کشران یې مني. ما خو څه بده خبره ونه کړه. هغوی هم زموږ لور پرېښوده او موږ به یې هم پرېږدو. صحرا د راز محمد خبره تایید کړه او خپلو زامنو ته یې وویل هو پلار دې رښتیا وایي. موږ هم باید هغه کار وکړو چې هغوی وی را سره کوي. په دې وخت کې ساحل یو څه هوښیاري وکړه. پلار او مور یې دې ته متوجه کړل چې د سلیمان له کوره خو تر اوسه ورته غوڅ ځواب نه دی ورکړل شوی. شاید صابر یې له خپلې خبرې تیر کړی وي. پلار یې چې دا خبره واورېده نو یې وویل رښتیا هم صابر خو دا خبره وکړه خو سلیمان ویل چې زوی چې کومه خبره وکړه ښه یې ونه کړل او دی به یې له خپلې خبرې را وګرځوي. خو دلته صحرا د یوې بلې راتلونکې نامعلومې ستونزې په اړه وویل چې که چېرته سلیمان خپل زوی راضي هم کړي خو له واده وروسته چې د صابر ګلمینه خوښه نه وي ژوند به یې تریخ وي. دې خبرې راز محمد یو ځل بیا په خپله خبره ټینګ کړ. خو دا یې وویل چې اول باید د سلیمان دوی غوڅه خبره معلومه شي. هغوی چې هر څنګه وکړه له دوی به یې هم وکړي. څو ورځې وروسته واحد او سمسور د شنو ونو ګلانو او شنو ساحو لرونکي یوه میله ځای ته د سیل لپاره لاړل. اخوا دې خوا یې له رنګین طبیعته خوند اخیست. واحد له ځانه سره وویل چې زموږ له خبرو وروسته اړینه ده چې د سمسور په نظر هم پوه شي. په داسې یوه ځای کې کېناستل چې تر نورو د ښه طبیعي ښکلا لرونکي ګڼې شنې ونې له یوې برې ساحې د اوبو شرارې او په ونو کې د رنګارنګ مرغیو سندرې دي. یوه شیبه غلي ناست ول او اخوا دې خوا یې له رنګین طبیعته خوند اخیسته. بالاخره د واحد سکوت مات شو. سمسور ته یې کړل سمسور وروره په دا څو ورځو کې تا د لالا او مورجانې د خبرې په اړه هیڅ ونه ویل. په دې مسله کې ستا څنګه خوښه ده؟ سمسور اول په فکر کې شو او بیا یې ویل لالا مې هم عجیبه سړی دی. اول یې باید په وړکتوب کې راته ښځه نه وی کړې او اوس یې نوره خبره بنده کړه. او اوس څه خبره پوره وکړه.
زرپاڼه زما ډیره خوښېده، خو اوس نه پوهېږم چې څه به کېږي. تا خو هم لیدلې، د هغې جوړه به وي. دا سمه ده چې د هغې جوړه نشته. پلار او مور خو وایي که چېرته صابر له ګلمینې سره له واده کولو نه په انکار کولو ټینګ شو او موږ ته یې داسې ځواب راکړی چې ستاسې لور نه کوو، نو بیا موږ هم د هغې لور نه کوو. هغې ودې نه کوي. موږ به مې خوار داسې چاته ورکړي، موږ به مې خور داسې چاته ورکړو چې له صابر نه کوي او بد نه. اما چې هغې وی نه کوي نو موږ یې باید پرېږدو. واحد د سمسور له خبرو پوه شو چې د زرپاڼه خوښه ده او پرېښودونکی نه دی، خو بیا یې د هغې له خولې اورېدل غوښتل او ترې وپوښتل، ښه نو سپینه خبره وکړه، ته زرپاڼه نه پرېږدې؟ زه په هیڅ صورت زرپاڼه نه پرېږدم. ښه نو که زرپاڼه هم وایي چې زه سمسور نه کوم نو بیا زه هم لیونی نه یم چې پسې ټینګ شم چې د هغې را سره واده زړه نه غوښتل. زه یې هم بیا پرېږدم. دواړه ورونه ماښام ناوخته کور ته راغلل. تر ډوډۍ خوړلو وروسته سمسور د خوب خونې ته لاړ. ګلمینه هم د خوب ځای ته روانه شوه. واحد له پلار او مور سره پاتې شو. مور یې پرې ورغږ کړ، واحده زویه ته نه ویده کېږي؟ واحد چې مطمئن شو چې ګلمینه او سمسور خونو ته ورسېدل، نو یې مور او پلار ته د سمسور ټولې خبرې وکړې او دا یې روښانه کړه چې سمسور ګلمینه نه پرېږدي. سهرا راز محمد او راز محمد سهرا ته وکتل. واحد ته یې خپلې خونې ته د تلو ویل. هغه لاړه، دوی د راتلونکي په اړه کرل او ریبل. دواړه په خپله خبره ټینګو. سهرا وویل سمسور به راوغواړو او ورته به ووایو چې که زموږ زوی او د ګلمینې ورورې نو ته هم له زرپاڼې لاس واخله. پورته شوه او سمسور یې خپلې خونې ته راوغوښت. سمسور چې کله د مور او پلار خونې ته راغی، ګوري چې پلار یې په غوسه ناست دی. کېناست او د سترګو لاندې پلار ته ګوري. پلار یې په غوسه ورته وویل، هلکه دې واحد چې کومه خبره وکړه دا رښتیا ده؟ سمسور پوه شو چې خبره څه ده. یوه شیبه غلی ورو یې ویل، نو چې هغه یې نه کوي زه څه ملامت یم؟ زه هم باید هغه څه وکړم چې صابر یې کوي. پلار یې پرې وربرک شو او ورته یې ویل، ولې تا نه دا هیر شول چې ګلمینه ستا په بدل ده؟ موږ خو څه زرپاڼه په پیسو نه ده کړې. سهرا هم مداخله وکړه او وی ویل، زویه پلار دې رښتیا وایي، دا خو د بدل کار دی چې هغې زموږ لور نه کوي. موږ یې ترې ولې وکړو؟ موږ یې هم باید ورپرېږدو. موږ به خپله خور له هغې نه په بل ښه ځای کې ورکړو. خو راز محمد په غوسه شو او په قهر یې ویل، په خو مو دې نه پوهېږم، ته هم باید له زرپاڼې لاس ومینځې. سمسور په دې وخت کې له یو څه جرات نه کار واخیست او پلار ته یې ویل، اول به مو دا کار نه کوه، اوس نو چې صابر له ګلمینې سره له واده کولو انکار کوي، دې کې زه څه ملامت یم؟ په دې وخت کې سهرا له یو څه نرمښت نه کار واخیست. خبره یې په نرمه لهجه وکړه، ته ملامت نه یې، خو ته هم باید خپلې خور ته وګورې او له زرپاڼې تېر شي. راز محمد باندې د سهرا نرمې خبرې ښې ونه لګېدې. خبره یې لا تونده کړه، که دې تېرېږي که نه، خو زه به زرپاڼه دې کور ته رانولم. سمسور خپلې خونې ته لاړ. راز محمد وویل چې راتلونکې اونۍ به یو ځل بیا له سلیمان کره لاړ شي او د هغې له پرېکړې وروسته به خپل تصمیم ونیسي. سلیمان او ښځې په کرونده کې کار کولو. لوی پولې چې خلک پرې تګ راتګ کوي شا کړې ده. د یوه بلدي سړي د سلام غږ یې واورېد. ګوري چې راز محمد دی. سلیمان او ساجده دواړه ورپاڅېدل راز محمد ته تر ستړي مشي. وروسته سلیمان او راز محمد د پټي په بر سر کې د سباناري لپاره په تیاره هواره کړې سترنجۍ کېناستل. ساجده د چای راوړلو پسې کور ته لاړه. سلیمان او راز محمد د یوه او بل د کور د حال او احوال لوی او وړو پوښتنې سره وکړې. راز محمد له سلیمان د کروندې اړوند او سلیمان له راز محمد په پاکستان کې د کاروبار په اړه هر اړخیز احوال واخیست. دوی ولا په مرکه کې ګرم وو چې د پټیو په کوز سر کې ساجده چایبر په لاس راښکاره شوه. چای همدلته په پټي کې وڅښو او د غرمې ډوډۍ لپاره کور ته لاړل. کله چې زرپاڼې راز محمد ته ستړي مشي وکړه، نو راز محمد د زرپاڼې ښایست، اندام او دنګې ونې ته په کتو سمسور په حقه وباله. خو چې خپله لور ګلمینه ور په یاد شوه، نو بیرته یې پرېکړه واخیسته. شیبه وروسته حمید او صابر هم راغلل. پر راز محمد د حمید ستړي مشي دومره تاثیر ونه کړ، خو د صابر ستړي مشي په څېره کې تغییر راوست. خو بیرته یې ځان کنټرول کړ.
تر ډوډۍ خوړلو وروسته راز محمد او سلیمان د ماسپښین لمانځه ته د باندې لاړل. لمونځ یې چې وکړی د راز محمد نور طاقت ونه شو او سلیمان ته یې د خپل راتګ موخه په ډاګه کړه. سلیمان یوه شیبه غلی و، خو وروسته یې ویل ولا د تره زویه، په دې کار کې درته زه لږ خجالته غوندې راغلم. صابر لا هم په خپله خبره ټینګ دی. له مونږه یې هم لاره ورکه کړې. هغه ورځ د ساجدې ورور مجید مو هم د همدې لپاره راغوښتی و چې ګوندې صابر به که زموږ په خبره نه کیږي، که د هغه په خبره له خپلې خبرې واوړي. خو څه وکړو، د هغې خبرې هم پرې تاثیر ونه کړ. راز محمد ښکته ځمکې ته وکتل، په ناهیلۍ یې ویل سمه ده، خو زه هم اوس په یوه لانجه کې اخته یم. دلته سلیمان هم حیران شو چې دا به څه لانجه وي، ده به کوم زیری راوړی وي. پوښتنه یې وکړه څه لانجه؟ خدای دې خیر کړي، بله څه خبره ده؟ بس دلته صابر له ګلمینې سره واده کول نه غواړي او هلته سمسور له زرپاڼې سره له واده نه تیریږي. سلیمان غلی شو، ډېره شیبه یې له خولې څه نه راوتل. راز محمد ته یې مخ واړوه، ورته یې کړه بس ته هم راغلی او که خوښه دې وي بېګا ته به مجید هم راوغواړو، په دې اړه به ورسره خبرې وکړو. سمه ده. راز محمد د پټیو په پولو ګرځېدو. سلیمان کور ته راغی. حمید یې له ماما کره ولېږه چې د راز محمد له راتګه یې خبر کړي او بېګا ته دلته راشي. ساجدې تنور واچو چې بېګا ته یې میلمانه دي. زرپاڼې منګي واخیستل چې څو پیري اوبه راوړي. د کلي نجونو به نور کله له ګودره یوه پیره اوبه راوړلې، خو چې کله به یې میلمانه راغلل نو بیا به یې له دې امله چې د څښاک د اوبو مصرف یې ډېر شو 2 یا 3 پیرې کولې. زرپاڼې هم له دې امله چې بېګا ته یې میلمانه دي او 2 پیرې اوبو ته یې اړتیا درلوده، اړوه چې یوه پیره اوبه تر هغې چې د نورو نجونو د اوبو راوړلو وخت را رسي دا یې راوړي. خو ځان ته تګ هم ورته ښه نه ښکاره کېده. ګاونډۍ صبرینې پسې ورغله چې هغه له ځانه سره ګودر ته بوځي. صبرینې هم ورسره ومنله. هغې هم یو منګی را واخیست او دواړه د ګودر پر لور روانې شوې. زرپاڼه د نورو ورځو نه کاملا بدله وه. نور کله به یې په ټوکو نجونې له خندا شنې اړولې وې، خو نن داسې غلې وه لکه چې له صبرینې سره یې به ګونګۍ چینې ته روانه وي. صبرینه هم ورته حیرانه وه، خو له ځانه سره یې ویل حتما به یې بېګا ته د واده مسله وي، نو ځکه غلې ده. شاید په کلي پسې خفه وي. د کلي او ښار د ژوند ډېر فرق وي او بیا دا خوارکۍ خو لرې وطن ته ودیږي. دواړه په لاره کې له یوې بلې سره پرته له کومې خبرې ګودر ته ورسېدې. د ګودر چینه رڼه وه ځکه چا لا ترې اوبه نه وې وړې. 2 وړومبنۍ یوې منګې ژر ژر ډکلل او د کورونو پر لور را روانې شوې. د صبرینې طاقت ونه شو. زرپاڼې ته یې ویل زروګۍ نن داسې بل خیل ښکارې، خیرت خو به وي؟ زرپاڼې سوړه سویلې وویست. وی ویل نه صبرینې خورې، داسې څه خبره نه ده، هسې مې زړه خفه دی. هسې دې ولې زړه خفه دی؟ که د واده خبره دې وي نو ورکړې جلکیانې چې پیغلې شي حتما ودیږي، او بل ته شکر وباسه چې قسمت دې په خیر خلاص شوی دی. دا خبره دې سمه ده، خو هغه پیغلې لا بختورې وي چې قسمت یې لانجمن نه وي. صبرینه دلته یو څه حیرانه شوه چې نجلۍ ولې دا خبره وکړه. حتما څه مشکل به وي. ولې خورې؟ ستا قسمت خو لانجمن نه دی، ته خو یې چاته ورکړې؟ خپلوان مو دي او تر اوسه خو هیڅ لانجه پکې نشته. موږ چې ستاسې له کور او خپلوانو خبر شوي یو، وایي میړه ته دې هم ډېره ګرانه یې. دا سمه ده خورې، خو غم زموږ په کور کې را پرېوتی. د څه شي غم؟ خدای دې خیر کړي. زرپاڼه دلته زړه نازړه شوه چې اصلي خبره ورته وکړي. که نه نو خو فکر یې وکړ چې اول وي که آخر وي دا خبره رسوا کیږي. په زړه نازړهتوب یې خبره ورته وکړه، خو دا شرط یې پرې کېښود چې په دې اړه نور چاته ونه وایي. صبرینې چې دا خبره واورېده اخې له خولې ووت، خو ځان یې کابو کړ. زرپاڼې ته یې وکتل. د زرپاڼې د رنګ خرابوالي لامل یې هم وموند. دوی ولا په همدې خبرو کې وي چې د لوی کلي په انګړ ننوتې. زرپاڼې یو ځل بیا پر صبرینې ټینګار وکړی چې ګوره له دې خبرې نور څوک خبر نه کړي. زرپاڼه خپل کور ته او صبرینه خپل کور ته ننوته. زرپاڼې منګي په یوه بل لوښي کې تش کړل. د مور خوا ته ورغله چې که کومې مرستې ته یې اړتیا وي چې ورسره ویې کړي، او بیا به 2مه پیره اوبو پسې لاړه شي. لږ ځنډ وروسته صبرینه راغله او زرپاڼې ته یې وویل چې د کلي نورې نجونې هم چینې ته ځي او دې ته منتظرې دي. زرپاڼې هم منګي واخیستله او په اوبو پسې لاړه.
د زرپاڼې له وتو سره سم سلیمان راننوته. ساجده له نغري سره ناسته وه. هماغلته ورغی او ورته یې وویل ساجدې زه وایم بېګا ته تیاره جرګه ده. یوې خبرې ته دې پام شته؟ صابر له ګلمینې سره واده نه کوي او سمسور له ګلمینې نه تېرېږي. خو که چېرته زروګی راشي او د ټولو مخکې ووایي چې زه هم له سمسور سره واده نه کوم، زما هم سمسور نه دی خوښ، نو خبره به دې ته جوړه شي چې خپله به یې خپله او خپله به مو خپله شي، که نه نو بله هېڅ لاره نشته. همدا لاره پاتې ده چې موږ یې ور پرېږدو او زموږ لور دې واده کړي. ساجدې هم د میړه خبره خوښه کړه. خدای هم ورته وویل چې که زرپاڼه د ټولو مخکې ووایي چې زه سمسور نه پرېږدم، بیا به مو د تره زوی او ټولې کورنۍ ته په مخ هیڅ هم پاتې نشي. سلیمان دا خبرې وکړې او نور ووت چې راز محمد ته ورشي. هغه یې د کلي په کوزه دیره کې ځان ته پرېښی و. بېګا ته مجید هم راغی. د سلیمان په کاله کې د خوشحالۍ پر ځای د غم کټه وباندېده. د ماسخوتن ډوډۍ وخوړل شوه. مخکې له دې چې پر اصلي موضوع خبرې پیل شي، مجید له کوټې ووت. سلیمان ساجده هم غلی پسې پاڅېدل. مجید ورته وویل مخکې له دې چې دا موضوع فیصله کړو، ما او تا او سلیمان به یو ځل بیا له صابر سره خبرې وکړو. لا هم سری وخت دی، که ګوندې له خپلې خبرې تیر شي. ساجده لاړه. سلیمان یې د سترګو په اشاره د باندې وغوښت. راز محمد له حمید سره په خبرو. صابر چې په بله خونه کې و، درې واړه په هغې پسې ورغلل. مجید صابر ته وویل ګوره خوریا، اوس هم موږ یو څه وخت لرو، ته دې له خبرې تیر شه، سبا به دا ټول خلک در پورې خاندي. ګوره مور او پلار او ټوله کورنۍ ستا د دې کار له امله خفه دي. مور هم ورنږدې شوه او په زارۍ ورته شروع وکړه. سلیمان هیبت وهلی ولاړ دی، هیڅ هم نه وایي، یوازې صابر ته ګوري. خو صابر په خپله خبره ټینګو. د ماما خبرو او د مور زاریو ته یې هم ونه کتل. سلیمان په غوسه له کوټې ووته او د راز محمد خواته ورغی. د مجید هم طبیعت خراب کړ او له کوټې ووت. ټول ناز دی. راز محمد په دې تمه دی چې اوس به کوم یو د خبرې غوټه خلاصوي. خو ګوري چې سلیمان، مجید او ساجده درې واړه په فکر کې ډوب ناست دي. حمید یې غمجنه ننداره کوي. په دې وخت کې مجید سکوت مات کړ او د فکرونو له سمندره راووت. خبرې داسې پیل کړې ښه نو چې څه راټول شوي یو، د همغې مسلې خبرې به پیل کړو. اول خدا چې تاسې په کوچنیوالي کې د نجونو د ورکړې وړو ماشومانو ته د ښځو کول کوم کار کړی، له اوله مو ښه نه دي کړي. خیر اوس به تیر پسې نه ګرځو. اوس خبره دې حد ته ورسېده چې صابر دا خوښي له یو څه خفګان سره مخ کړه. خو خدای دې په خفګان نه بدلوي. دا خپلوي که یو طرفه هم کیږي، نو خدای دې په خوشحالۍ خلاصه کړي. راز محمد اول به یې له تا واورو. په داسې حال کې چې صابر له ګلمینې سره واده کول نه غواړي، ستاسې څه پرېکړه ده؟ راز محمد ستونی تازه کړ، تندی یې تروش او طبع یې غمجنه وه. وی ویل موږ هم د صابر په کار ډېر خفه شوي یو، خو خیر څه چې قسمت را رسول همغه وشول. اوس داسې ده چې زرپاڼه د سلیمان په کور کې زموږ امانت او د سمسور عزت دی. زموږ پرېکړه دا ده چې د داسې مسلو پر وخت چې څه د دنیا رواج وي، موږ ورته تیار یو. صابر چې زموږ لور نه کوي، موږ پرې څه اعتراض نه لرو. په زور یې نشو ورته ودولی. دا به د سلیمان کور ته په قسمت کې لیکلي وو. مجید سلیمان ته مخ راواړوه. له دی هم وپوښتل چې دا پکې څه وایي. سلیمان وویل راز محمد ښه خبره وکړه، په حقه دی، موږ له ده بښنه غواړو. موږ هم په دې کار سخت خفه یو، خو څه وکړو، خپله وسه مو ډېره وکړه. مجید تا هم خپله وسه وکړه. زموږ په قسمت کې به همدا لیکل شوي وو. نوبت ساجدې ته ورسېدو، خو د ساجدې خبرو د دویو له خبرو سره توپیر درلود. ساجدې ویل دا چې صابر له ګلمینې سره واده کول نه غواړي. دلته باید له زرپاڼې هم وپوښتل شي چې هغه څه وایي. هغه له سمسور سره واده کول غواړي او که نه. که موږ د هغې د نظر له اخیستو پرېکړه وکړو، هسې نه بله کومه ستونزه را پیدا نه شي. دلته د راز محمد فکر ته راغلل چې سمسور ورته ویلي وو که چېرته زرپاڼې ورسره له واده کولو انکار وکړ، نو دی به هم ترې تیر شي. هلته ورته خپله لور مخې ته ودرېده. له ځانه سره یې ویل چې زما لور څوک نه کوي، زه هم د چا لور نه کوم. خو کاش چې زرپاڼه له سمسور سره د واده له کولو انکار وکړي. مجید راز محمد ته مخ راواړوه. ورته یې ویل راز محمد ستا څنګه خوښه ده؟ د زرپاڼې نظر اخیستل هم اړین دی. راز محمد هم ورسره ومنله. سلیمان ساجدې ته وویل چې زرپاڼې ته غږ کړي چې د ټولو په مخ کې وایي که له سمسور سره یې واده کول زړه غواړي،
نو هم دی ووایي او که نه نو هم دی ووایي. ساجده پورته شوه او په زرپاڼې پسې ورغله. زرپاڼې ته یې وویل چې له سمسور سره د واده کولو او یا نه کولو په اړه خپل نظر د ټولو مخکې ووایي. خو زرپاڼې ورته وویل چې څه یې مور او پلار خوښوي هماغه دې ته منظور، هماغه دې ته هم منظوره ده. مور یې پرې ټینګار وکړ چې پورته شي او د ټولو په مخ کې خپل نظر ووایي. خو زرپاڼې بیا هماغه خبره ورته وکړه. ساجده راغله او د زرپاڼې خبره یې کټ مټ وکړه. سلیمان یو ځل بیا ساجدې ته وویل ورشه نجلۍ ته ووایي چې دلته یو وار راشي، که خوښه یې وي هم دی ووایي او که خوښه یې نه وي هم دی ووایي. ساجده چې بیا هم ورغله زرپاڼې بیا هم هماغه خبره ورته وکړه. بیرته راغله. دلته سلیمان هم حیران پاتې شو. لور یې داسې کار وکړ چې دی یې هېڅ تمه نه لرله. د خدا تمه وه چې لور به یې هم انکار وکړي، خو لور یې بیا هم پرېکړه لکه څنګه چې په ورکړه کې پرېکړه په خپله کړې وه، اوس یې هم پرېکړه مور او پلار ته پرېښوده. راز محمد چوپ ناست و. مجید مخ راواړوه او ویې ویل بس چې داسې ده نو د دنیا د رواج له مخې باید زرپاڼه سمسور ته واده شي او راز محمد دې دومره پیسې سلیمانه تا ته درکړي چې ته پرې صابر ته بل ځای کې ښځه وکړې. د مجید په دې خبرې په سلیمان او ساجدې کې وینه وچه شوه، خو څه یې کړی دی، خبره خو د دوی له طرفه خرابه وه. راز محمد هم ورسره ومنله. ویې ویل تر راتلونکې یوې میاشتې له پاکستانه خپل وطن ته کډن راستنیږي، همدا چې کډه یې راوړه د واده تابیا به ونیسي. په همدې دعا وشوه. سهار وختي راز محمد د پاکستان پر لور او مجید د خپل کور پر لور مخه ښه واخیسته. مجید چې کور ته ورسېد ویې لیدل چې نور څوک په کور کې نه وو، یوازې سایمه په کور کې وه. بس د وړو هغه ګلې خلاص شوي وو. هغه یې ژر ژر په کولپي کې واچول. لاسونه یې پرېمینځل. مجید ته یې ستړي مشي ورکړه. مجید هم په برنډه کې په پروت کټ کې کېناست. سایمې ترې د سلیمان دوی او د کور احوال پوښتنې پیل کړې. سلیمان ورته دا نه وویلې چې اصلا د څه لپاره له خور کره ځي، خو اوس اوبه له ورخه تېرې وې. خبره نوره له پټولو وتې وه. سوړه سویله یې وویست. سایمې ته یې ټوله کیسه وکړه. سایمه د دې خبرو په اورېدو سخته خفه شوه. په ګلمینه یې زړه خوږ شو او پر صابر یې لعنت ووایه او هم په ساجدې سخته خفه شوه چې د دې له کوره به ډولۍ وځي او د دې کور ته به د ګلمینې ډولۍ چې ډېره ورته خوشحاله ونه راځي. صحرا ته ځمکه ځای نه ورکوي چې اوس به راز محمد راځي او اوس به راځي، ځکه راز محمد ورته ویلي و چې له یوې شپې ډېر وخت نه تېروي. دا له همداسې په لالهندۍ کې وه چې راز محمد په دروازه راننوت. په منډه ورغله. ستړي مشي ورته وکړه. په اوتره د سلیمان دوی د کور ټول احوال وپوښت. دا ځل مجید یوازې د دې پوښتنو ځواب ورکړ. ګلمینه په کوټه کې وه. په منډه راغله او پلار ته یې ستړي مشي وکړه. راز محمد د حویلۍ په بر سر کې په پروت کټ کې کېناست. ګلمینې ورته چای تیار کړ. صحرا راز محمد ته مخامخ له ورختۍ په ځمکه په سپېرو خاورو کېناسته. پرته له نورو خبرو یې لومړی پوښتنه داسې وکړه: ښه د ساحل پلاره، ووایه چې کیسه څنګه شوه، څه مو وکړل؟ راز محمد د نغري پر لور وکتل. سوړه سویله یې وویست او غلی شو. صحرا بیا پوښتنه وکړه. راز محمد سر ټیټ کړ. ویې ویل بس چې څه مو په نصیب کې الله لیکلي وو هماغسې وشول. څه وشول؟ صابر په خپله خبره ټینګو. زرپاڼې هم له سمسور سره له واده کولو د انکار څه ونه ویل. فیصله مو په دې وکړله چې موږ به ترې زرپاڼه سمسور ته وکړو او هغې ته به دومره پیسې ورکړو چې بله ښځه پرې وکړي. د صحرا رنګوالو سر یې ښکته کړ. مړې اوښکې پر مخ راغلې. په دې وخت کې ګلمینې چای راوړ. د چای چایبرې چې کېښود. پلار ته یې چای واچوه. مور ته یې چې پیاله ډکوله ګوري چې د مور سترګې سرې دي او ژړلې دي. دې کار په شک کې واچوله. څه یې به نه ویل. کوټې ته لاړه. د مور په دې حالات سره رنګارنګ فکرونو واخیسته چې هر څنګه کېږي ځان باید له اصلي خبرې خبر کړي. ماښام چې واحد ساحل او سمسور هم کور ته راغله. تر ډوډۍ خوړلو وروسته کله چې ډاډه شول چې ګلمینه د خپلې خوب کوټې ته لاړه، نو یې پلار زامنو ته هم کیسه پیل کړه. دوی په دې راز پوهه نه دي چې ګلمینه ولې له نورو وخته د خوب خونې ته لاړه. ګلمینې خو له ځان سره ویلي و چې له اصلي خبرې به ځان خبروي چې څه کیسه ده. کله چې ډاډه شوه چې ټول په دې مطمئن شول چې دا ویده شوه، نو بیرته راغله او د همغې خونې چې پلار مور او وروڼه یې پکې ناست دي په کړکۍ کې د دویو خبرو ته غوږ ونیو. راز محمد وویل د هغې کورنۍ په صابر ډېر کوښښ کړی و چې له ګلمینې سره له واده کولو نه د انکار نه یې راوګرځوي، خو د پلار له خو سره د ګلمینې له پښو ساه وخته او لا څنګه شوه او لا څکه شوه چې
چې پلار یې نور څه وایي. خو د سلیمان ساجدې او حتی د ساجدې د ورور مجید له ډېرو هڅو سره بیا هم صابر په خپله خبره ټینګ او له ګلمینې سره یې په هیڅ صورت واده کول نه غوښتل. بالاخره تېره شپه چې مجید هم و، فیصله په دې وشوه چې موږ به زرپاڼه ترې وکړو او هغې ته به هغومره پیسې چې بل واده پرې وکړي ورکړو. موږ به په یوه میاشت کې دننه خپل هیواد ته لاړ شو او د واده تابیا به ونیسو. ګلمینې چې دا خبرې واورېدې نو یې ژر ځان خپلې خوب خونې ته ورسوه. په کټ کې پړ مخې پرېوته، له ډېر خفګانه ډېر ساعت بېهوشه وه. کله چې راپاڅېده ژړا واخیسته. له ځانه سره یې ویل په ما څه شوي، هغه ولې داسې وکړل، اوس به زه له همزولو سره څنګه سترګې مخ کوم. ګلمینې په ژړا کې پلار ته ښېرې هم کولې چې ولې په کوچنیوالي کې ورکوله. که پلار یې دا کار نه وی کړی اوس به ولې په سرو سترګو ژړېده. تر سهاره یې سترګې په ژړا پړسولې وې. سهار د نور کله په پرتله ډېر وختي وو، خو ګلمینه لا هم له خوبه نه وه راپاڅېدلې. مور یې ورپسې ورغله، ګوري چې پړه مخې په خپل کټ کې پرته ده. نو تر سهاره یې ژړلي وو او همداسې په ژړا کې ویده شوې وه. مور یې ورخطا شوه چې په نجلۍ څه شوي نه وي. ژر یې مخ ورته راواړوو، ډېرې ژړا مرګ ته نږدې کړې وه. سترغلي ډډ راوښتي وو، غږ یې بند و. مور یې حیرانه شوه چې دا نجلۍ چا خبره کړه. د مور یې هم سترګې په ژړا تکې سرې راوښتې وې. ګلمینه یې راپورته کړه، زړه نازړه وه چې د ژړا ترې وپوښتي، که نه هسې نه چې د دویو خبرو ته یې غوږ نیولی وي، او خبره وي او که خبره نه وي زما له سترګو به خبره شي. ګلمینې چې وکتل، مور یې ورته څنګ ته ولاړه ده په ژړا شوه او مور ته په غاړه کې ورولوېده. د مور یې هم اوښکې ونه درېدې، دواړو ښه وژړل. خو مور یې بیا هم د ځان کابو کولو هڅه وکړه. له ګلمینې یې وپوښتل چې څه خبره ده چې داسې ژاړي. ګلمینې ورته په ژړغوني غږ وویل، مورې زه په ټوله کیسه پوهه شوم، ما ستاسې ټولې خبرې واورېدې، ولې په ما څه شوي؟ ما ته له دې وروسته د ژوند کولو نه مرګ ښه نه دی؟ مور یې ورته په سر لاس راکش کړه. پوه شوه چې نجلۍ په کیسه پوهه ده، نو یې نوره د خبرې پټولو هڅه ونه کړه او ورته یې ویل، ژاړه ملوري، دا هر څه د تقدیر کارونه دي، ستا په قسمت کې به یې همدا لیکلي وو. د سهار چای له څښلو وروسته په داسې حال کې چې هلکان د باندې وتي وو او ګلمینه د بلې کوټې په جارو کولو لګیا وه، سهرا راز محمد ته مخ ور واړوه او ورته یې ویل، ګوره سړیه، د دې پر ځای چې موږ هم د هغې ولور پرېږدو، تا هغه څه وکړل چې باید نه دی وی کړی. خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واوره، زه نه غواړم چې زرپاڼه د دې کور ته راواده شي. زه دا نه شم زغملی چې زما لور دې په کور ناسته وي او د هغې ولور دې په سره جوړه کې ناوې موږ کره راوستل شي. راز محمد حق حیران شو چې دا خو د غم د پاسه بل غم شو. سهرا خبرې نورې هم پسې اوږدې کړې. ته خو دې لږ د خپلې لور حال هم وګوره، د هغې په زړه څه تېرېږي، بېګا یې ټوله شپه په ژړا تېره کړې. تا ونه لیده سترګې په ژړا څومره پړسېدلې دي؟ سهرا د خبرو په منځ کې سلګۍ ونیوله. راز محمد سوچونو ویوړو. راز محمد او سلیمان د خپلوۍ د یو طرفه کېدو له کیسې که یو څه موده نور خلک نه وو خبر، خو د دوه اونیو په تېرېدو سره د کلي د نر او ښځې په خوله کې د صابر نوم او ورسره دا جمله وه چې دې هلک ډېر بد کار وکړ، هم یې پلار وشرمولو هم یې خسر. دې ته یې هم ونه کتل چې ښایسته خور به یې ترې ځي، څه په لاس ورغلل. دې ته خو ولا په دې کلي ولس کې ولا که نور څوک لور یا خور ورکړي. هلته سلیمان او ساجده چې زرپاڼه ګوري غاښونه ورته چیچي. زرپاڼې ته د پخوا په شان ناز ورکول بند شول، فقط لکه د دې کار ټوله مسؤله چې زرپاڼه وي. مور خو به یې هسې بانه ورته جوړوله، د خبرې لاندې باندې به یې ورته ویل، څه دې وکړل؟ یوه میاشت وروسته به ورکه شي چې ستا ورور د هغه خور نه کوله، نو تا څه په تندر وهلو؟ خپل کور دې پرېښود او سمسور دې واخیست. زرپاڼې به هیڅ هم نه ویل، هر څه به یې په زړه تېرول. پلار یې هم ورته چندان نظر نه کولو. هغه نازولې لور اوس د ټولو له پامه په دې وغورځېده چې د خپل سرنوشت واکې لکه په کوچنیتوب کې چې پلار اخیستی و، په پیغلتوب کې هم هغه ته ورکړ. په دې کار دا د ټول کور په نیز ملامته وه. خو هغه څوک چې د دې ټولو بدبختیو لاملین و، هغې ورته چا ګوته نه نیوله. که پلار یې د دویو په کوچنیوالي کې دا کار نه وی کړی، نن به یې ولې داسې کړاو ګاللو؟ میاشت پوره شوه، راز محمد هم خپل وطن ته کډه راوړه او بالاخره د سمسور او زرپاڼې د واده نیټه هم وټاکل شوه. واده تیار شو. کله چې لور له کوره ودیږي د پلار کورنۍ ډېره خفه وي، خو
خو ساجده او سلیمان د لور قصه کې هم نه وو. صابر یې نه وژلی شو او نه هم ورته کتلی شول. د کلي ماشومانو غږ کړ، هله یې ورا راغله. سمسور د ګلونو امیل پر غاړه د ورا منځ کې را روان دی. د ورا خلک په دیره کې کېناستل. رواج سره سم باید سمسور د سلیمان کور ته ننویستل شوی وی چې د خسر په کور کې کالي بدل کړي، خو هیچا هم دا جرأت نشو کولی چې دا کار دی وکړي. او اوښو ته پکار وه چې خپله اوښ یې له لاسه ونیسي او کور ته یې ننباسي، خو صابر دا کار نشو کولی. او حمید لکه د غم تر یو دروند پیټې لاندې چې وي لاره ترې ورکه وه. سمسور له دغه رواجه محروم شو. زرپاڼه لکه د قاب خاپیرۍ په ډولۍ کې کېنول شوه. مور یې دومره غم نیولی وه چې حتی له دې هم ووته چې د لور واده یې دی. د کلي ښځو زرپاڼه تر ډولۍ بدرغه کړه. د مور پر ځای ورسره مخه نورو خپلوانو د کلي ښځو وکړه. د کلي ښځې هم په دې واده کې لکه د نور ودونو په شان خوشحاله نه وې. هر چا د ساجدې په حال اوښکې تویولې. څنګه چې ورا د راز محمد کور ته ورسېده، سهرا داسې کار وکړ چې ټول خلک یې حیران کړل. یو جوړه زاړه کالي په لاس کې دي. څنګه چې ناوې په کور دننه شوه، سهرا له لاسه ونیوله او نیغه یې خونې ته یوړه. زاړه کالي زرپاڼې ته ورکړله. ورته یې ویل، واخله نجلۍ دا کالي واغونده. زه دا نشم زغملی چې ته دې ناوې وې او زما لور د سرې اوښکې ناسته وي. زرپاڼه خو له دې نه وه خبره چې دلته به له داسې برخورد سره مخ کېږي. حقه حیرانه شوه. اوښکو یې د مخ ټول سینګار ویوړه. خوا کې بیا پرې ورغږ کړ، نجلۍ ته لکه چې په خبره نه پوهېږي، ته به د ناوې غوندې راته نه کښېنې. دا زاړه کالي به اغوندې او بیا به هغه ایسته کوټې ته ځې. واده ته راغلو ټولو ښځو د زرپاڼې په حال خفګان څرګند کړ. خوشحالي له فکرونو والوتې. داسې شوې لکه چا کره چې مړی شوی وي او دوی ورته راغلي وي. د واده پر شپه چې سمسور خپلې خونې د زرپاڼې په لیدو حق حیران شو. داسې فکر یې وکړ لکه چې دا کار به د زرپاڼې کورنۍ کړی وي. خو کله چې په اصلي خبره پوهه شو، سخت خواشینی شو. خو زرپاڼې ته یې د راتلونکي ښه ژوند ډاډ ورکړ. د واده پر درېیمه ورځ راز محمد، سهرا، سمسور او نور زامن ټول په یوه خونه کې راټول کړل. سمسور ته یې مخ راواړه. ورته یې ویل، ګوره زویه تا خو خپله وکړه، هغه د زرپاڼه درته راواده شوه، خو موږ دا نه غواړو چې زموږ په کور کې تل د اوښکو سیلاب او د غم څپې موجودې وي. تا داسې ښځه کور ته راوستې چې بدلګرې په کور کې پاتې شوه. ته خپله فکر وکړه، ګلمینه چې ستا ښځه ګوري نو په زړه به یې څه تېرېږي. راز محمد همدومره وویل او نور یې سر ټیټ کړ. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. سهرا هم سلګۍ ونیوله. واحد او ساحل هم هیبت وهلي او غمزه پلي ناستو. سمسور حیران و چې څه کیسه ده. راز محمد وویل، موږ پرېکړه کړې دا چې نه ګلمینه وځورېږي او نه د مور. هره ورځ په سرو اوښکو کښېني. له دې نه دا ښه ده چې ته دې سر له سبا په ښار کې یو بل ځای ځان ته د کریا کور غم وکړې. نور ستا له موږ سره ګډ ژوند موږ ته هره ورځ د نوي غم راکولو نه بله هیڅ ګټه نه لري. سمسور چې د پلاره دا خبرې واورېدې، په سترګو کې اوښکې راډن شوې. هیڅ یې نشو ویلی. مور ته یې چې وکتل، هغې هم ورته له ژړا سره غبرګ وویل، هو زویه، پلار دې سمه خبره وکړه، موږ له دې نه بله چاره نه لرو. ته په خپله فکر وکړه چې د زرپاڼې د کورنۍ هر غړی په زرپاڼې پسې راځي او یا هم زرپاڼه په دې کور کې ګرځي. په ګلمینې به قیامت تېرېږي. هره ورځ به یې بیل بیل مرګ وي. ته مو هم زوی یې. یوه مور کله له ځان اولاد بیلول غواړي، خو څه وکړو؟ له دې نه یې بله چاره نشته. ستا د واده دا 3 ورځې باید موږ په خوښۍ تېرې کړی وې، خو په موږ ټولو داسې تېرې شوې لکه په کور کې مو چې غم وي. سمسور مجبور شو. له پلاره بیل او ځان ته یې بل ځای کې لرې په کریا کور ونیولو. سمسور چې په پاکستان کې تر 12م ټولګي زده کړې کړې وې، په دې تمه چې خپل وطن ته په تللو سره به هلته لوړې زده کړې هم وکړي. خو اوس یې که زده کړې کولی کار ورته چا کړی وی او بل تازه له کډوالۍ هم راستانه شوي وو. مجبوره شو په ښار کې له یوه دوکاندار سره په دومره تنخوا شاګرد شو چې ایله یې پرې د کور چاره او کریا کېده. د زرپاڼې هم بخ داسې واوښت چې له یوې خوا یې د خوسر په کور کې اوسېدل غم جوړېدل شول، بل لور ته د پلار د کورنۍ ناز یې د سترګو په اغزیتوب بدل شو او هم یې ناچاري دومره حد ته رسېدلې وه چې زړو جامو او شلېدلو چپلکو یې په خپله حال وایه. پای 1493 لمریز کال د وري 4 مجبور آباد کریا.